به أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرا أو داغ برحمة وكرم سرا منغا الإمام بخاري رحمه الله بدي مبارك كتاب كليجيو أو باقي منغا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة منقول لقول بالقرآن وبحديث من دي بدغ موضوع كليجيو. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يو دير وخو تفصيلي خبري غواري ومنغ بمختصركو إن شاء الله. أكثر زينو كي منغ تفصيل نيشو كولي دا وقت كمي دلاسة بدي بس كتاب التوحيد دا غموغت كتاب دي مزكا منغ باختصار كو كم زي خبر واضحي دا غي تفصيل تبزورات نہیں. ورون آخرني خبر دا بياني دا چه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه آغا قاريانو تنسيحتو کو او داو تووی کچرت تاسو دا قرآن و دا حدیث تلارینا خی طرف تشوی یا گستا نو لاری گمراه شوی و دا غین با دی حدیث روڑ دی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ باقی کی دا خبر دا مکسر مخ کی تیر شوی دا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما دیسی مثال لے چی و سڑے رائشی اخپل قوم یرائی وی چی اے قوما ما لخکر دا دشمن وریدو پخپل استرگو و انی انا النذیر العریان او زل لغر یر ورکون کے اما لغر سا مطلب دا قیامت بورزو پوخا با دیسی وا چی کم خبر با دیر دیسی ضروری وا یا دا یری بوا او خلق با خبرول غختو او چی دی خلقو تا احساسو شنید پارا با کپڑی مویستی فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. بعضو بیسی چلو کو دا دغیر ورکون کی خبره اومن لچیر دشمن را روان دی بس دا شپی ووتو پارام روانو تردی چه ورسیدو خپل منزل تا. وكذب الطائفة وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. خب یو ډلې پکې دا وایي چې زموږ دا ته څه خبرې کې لښکر کمزې کېده او کله به رارسي او کله به نه رارسي په خپل ځي باندې پاتې شو. فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. نو بس سهر په دوی باندې هغه لښکر راغی د کوم نه چې یاره بس په قضیې کې دا ټول مړه کړو او ختم یې کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دغه زما مثال دی فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. دا ډېر ښکلی مثال دی. ګوره دې سړي یره ورکوله د څه شي چې یو لښکر را روان دی بعضو ومنله بعضو ونه منله. اکمو چې ومنله د شپې ووتو خپل ځي ته په ارام په امن سره ورسېدو. اکمو چې ونه منله سهر په لښکر حمله وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له یره را کړې ده د الله د عذاب نه د آخرت نه د حساب کتاب نه د قبر د عذاب نه د هر څه. چا چې منلی ده کامیاب شوی دی، چا چې نه ده منلی هغه تباه شوی دی. لکه څنګه چې دغه قوم تباه شو چې ونه منله چې یاره دشمن لخکر را روان دی سهار لپی حمله وشو. دا سړی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نه ده کړې مړ شو الله ته مخامخ شو
هغه امتحان کې ونه ګټله دنیا هم خراب شو آخرت هم خراب شو امام بخاری په اصل کې دا حدیث دلته دې لپاره راوړی او که تاسو ته یاد وي نو دا باب کوم باب کې چې موږ لګیو د دې عنوان دی باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري د هغه د طریقې تابعداري امام بخاری وی ګوره وی د پیغمبر په طریقه کې ټوله کامیابي او کامیابي ده به حدیث راوړی دی د موږ سره مخکې تېر شوی دی که ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو واستخلف ابو بکر بعده او ابو بکر بیا خلیفه شو وکفر من کفر من العرب په عربو کې چې بیا کوم کافران کېدو دا کوم قبایل چې بانډچیان پکې خصوصا هغوی کفر وکړو مرتد شو واقعه معروفه ده په سیرت کې ده مرتدین وه وقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا كم خلق مرتد شوي دي أو منكر شوي دي لزكاتنا زبر دوی سرم جنگ کوما جهاد بکوما نو عمر بن خطاب ورته وایي چې ګوره ته څنګه د هغه خلکو سره جنگ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما ته امر شوی دی چې زه به جنگ کوم تر دې چې خلک لا اله الا الله ووایي لا اله الا الله خو هغوی وایي بیا ورسره ته څنګه جنگ کې هغه ورته ویي والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة زما دې په الله قسم وي زه خو به جهاد کوم او جنگ به کومه د هغه خلکو سره چې فرق راولي په مانځه کې او په زکات کې یعنی مونځ پرېښودو د کفر ښکاري او زکات پرېښوده منکر دي هېڅ ورته نه ښکاري فإن الزکاة حق المال زکات خو د مال حق دی والله لو منعوني عقالا په الله مې د قسم وي که د بیزې یا د څاروي دا پړی رانه منع کړو که نه دا پړی زکات خو غټه خبره که دا پړی رانه منع کړو په دې ورسره م جهاد کو كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه دوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له زکات ورکو اوس یې نه ورکوي که یې رانه منع کړو نو زه پې ورسره جهاد کو فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق عمر بن الخطاب بیا پې زم پوه شومه چیرې الله چې د ابوبکر صدیق د سینې دې خبرې ته کولو کړې ده نو دا حق خبره ده امام بخاري په اصل کې مقصد دلته د راوړو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي زه خو به یې کومه ځکه چې طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وه چې هغه به دې خلکو ته د زکاتونه ویې واغستو به یې ته بیا او دوی ما نه منع کوي نشي منع کولی زه د پیغمبر په لار روان یم او زه به یې ترې اخلم بیا دې نه بعد روایت راوړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر عبد الله بن عباس وی دی روایت وکړي دا ډېر ناشنا روایت دی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر دی راغی مدینې ته فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن نو د دې وروارو په مدینه کې چې د هغه نوم الحر ابن قیس ابن حصن د ده وروارو د ده د ورور زوی و د قیس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر او دا حر په هغه کسانو کې و چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې و په خاص کسانو کې ناسو هغه ځان ته ډېر نږدې کړی یعنی د امیر المؤمنین په خاصو کسانو کې وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته
كهولا كانوا او شبانا. عبدالله بن عباس وی داسې عجیبه نه ده ځکه چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه خاص خلک چې وو هغه دغه قاریان او علماء کرام وو، که هغه به بوډاګان وو او که هغه به ځوانان وو. دې کې یو د ګوره دا فایده راووت چې خپل خاص خلک د مشورې او ځان ته نږدې خلک هغه ساته کوم چې د الله نه یېرېږي. په دې کې ډېرې فایدې دي. یو فایده پکې دا ده که چېرته کار دنه غلط کېږي نو تاله به تنبیه درکوي چې مه کوه. اوس ګور دې کې مې یو نصیحت به کوي د نیکان. که چېرته تا نه یو کار غلطېږي نو تا ته به وایي چې وروره کار دې غلط دی، او که چېرته ستا کار صحیح نو تا ته به وایي چې ستا کار څه دی هغه صحیح دی. دغه شان دوی په خپله ځان د ګناهونو نه لرې ساتي نو تا به نه راکاږي ګناهونو ته. چې کله د انسان سره په مجلس کې بېدینه خلک ناشي نو دا بېدینه خلک یې راکاږي بېدینۍ طرف ته، او چې دیندار د سره ناشي نو هغه به دې راکاږي د دیندارۍ طرف ته. که نور څه نه وي که نور څه نه وي تا د سره رابولي نو دیندارۍ ته، خو ته به د هغه د دینداري چې انې به تا اثر کوي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مثال ذکر کړی دی د بد ملګري او د ښه ملګري، نو ښه ملګری هغه دی لکه ته چې د یو انسان سره ناست یې او د هغه سره خوشبو وي، نو یا خو به دې دا خوشبو والي او استعمالی وی، دا خو ډېره غټه د فایدې خبره ده. او که داسې نه شي نو کم سے کم څه به وي خوشبو خو به راځي که نه، خوشبو به راځي دم کافي ده. نیک ملګري کې دا فایده ده، یا به تې خوشبو واخلي او که خوشبو دې ته وانغېسته نو خوشبو خو به د باندې لګي که نه. عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین د هغه په مجلس کې خاص کسان مالداران نه وګورئ. سبحان الله باچایان خو پرېږده، باچایان خو ډېره غټه خبره ده، بلکې داسې چې معمولي نن سبا د یو سړي سره مالي لګ نو اکثر د هغه په مجلس کې هم دغه دنیا والا ډېر کښېني، د جایدادونو والا او د تجارتونو والا او دا قسمه خلک. او دا امیر المؤمنین دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه، خو د دې طریقه بیا جدا طریقه ده، د دې طریقه هغه جدا طریقه ده. دا یو ناشنا انسان رب العالمین پیدا کړی و چې د ده د ټول ژوند صرف د الله دپاره و، د الله د دین دپاره. نو ده په مجلس کې به اکثر هغه قاریان او علماء کرام ناست وو. بله خبره وي که ځوانان به او که بوډاګان به نو فایده یې ده ساتئ چې کله کم عمر له الله علم ورکړي نو د دې علم دومره لوی فضیلت او مقام دی چې دغه کشر بیا د سپین ګیرو په مخ کې خبرې کوي او سپین ګیري دغه په مخ کې غلي ناستي. او جهل او جهالت دومره بد شی دی چې یو سپین ګیری به وي خو چې کله کم عقلي یا د جاهلانو خبرې کوي یا ګډې وډې وایي نو د هغې دلاسه د سپین ګیرې کشران هم خبرې ته غوږ نه ایږدي، هر شی ختم شي عزت. نو د دې علم ډېر لوی فضیلت دی. کله نه کله یو کس به عمر به ډېر کمي خو غټ غټ خلک به هغه ته احترام د لاسه نوم نه اخلي، د هغه په مخ کې به خبرې نه کوي، په لاره کې چې روان وي د هغه نه به شات روان، حالانکې هغه به په عمر کې کمي. نو دا خبره د عمر نه ده، خبره په اصل کې د څه ده؟ هغه د علم ده او د مقام ده. په دې کې رد دی په خلکو باندې چې کوم په بعضو علماو باندې ردونه کوي یاره موږ یې نه منو، حق به ورته بیانوي موږ یې نه منو، خو بل څه باندې ورسره نشتي نو څه دی لکه ولې نه منې؟ جیره د عمر کم دی، زه حق په دې نه منم چې د دې عالم عمر څه دی کم دی. دا د حق د نه منلو دپاره یو بانه ده. نور په شریعت کې دا خبره موږ ته یو ځای کې نه ده ښوولې شریعت چې تاسو به د هغه چا خبره منئ چې هغه سپین ګیری، دا خو په یو ځای کې دا خبره نه ده کړې، بلکې شریعت موږ ته دا وایي چې هغه خبره منئ چې په هغې دلیل وي، که هغه د مشر سره او که هغه د سپین ګیري سره تاسو به منئ.
بعض به یو دلیل هم پیش کوي او په هغې کې دا دی چې قیامت ته به نږدې خلک چې دی دا علم به د اصاغرو نه زده کوي یا اصاغر به مشران شي نو حدیث کې ګوره اصاغر خو مطلب دی چې یعنې واړه کشران دا حدیث هم دلیل دی جواب دا دی چې د دې حدیث په معنی باندې نه یې پوه سئ د دې حدیث مطلب دا دی چې اصاغر نه مطلب د وړو نه مطلب یعنی کمزوري خلک به قیامت ته نږدې زورور شي او زورور به کمزوري شي دی مطلب دی لکه یو حدیث کې راځي که نه لکع ابن لکع به مشر شي سپک او زوی د سپک به مالداره شي قیامت ته به نږدې د سپک خلک چې کم دي د کمزوري د نسب د لاسه یا د نور داسې دغه د لاسه چې هغه د پوخانه کمزوري روان دي دوی به قیامت ته نږدې مالداره شي او لکه حدیث کې څه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې جبریل علیه السلام ته هغه نښې ښووي نو وایي دا شپنکیان د اوښان چې ساتي او د ګډې بزې چې ساتي دوی به اوږده اوږده بلډینګونه جوړوي دوی به زورور شي د قیامت ته نږدې علامات دي نو مطلب دلته دا نه دی د صغیر نه چې هغه کم عمره دی صغیر نه مطلب څه دی کمزوره سپک به درون شي او درون به سپک شي د خلکو په نظر کې د خبرې ساتي د خلکو په نظر کې یو سړی به ماته وایي چې دا ښه صفت دی چې سپک درنیږي او ښه خبره موږ د خلکو په نظر کې به داسې شي یعنې مطلب دی چې هر څه به الټه شي ځکه یو حدیث کې راځي ویتکلم الرویبضه رویبضه یو قمقل سړی یو سپک انسان یتکلم فی امر العامه دی به د امت په دې غټو غټو مسلو کې ګوتې وایي او هوښیاران به په کور کې ناسي غریبانان هلته حدیث کې دا هم راغلي که اذا وسد الامانة الى غیر اهله منصبونه به غیر مناسب خلکو سره شي قیامت ته نږدې په هغو کې به قمقلان بېدینه هر قسمه خلک به پکې هغوی به خبرې کوي کوم چې هوښیاران یې دیندار یې هغه به غریبانه غاړې ته ناسي دا مطلب دی ورسېدی بګن ځکه بعضو صحابه کرامو عمر بن خطاب ته شکایت هم کړی وایي ته ځان سره په دې مجلس کې د دغه کینې د عبدالله بن عباس او د ده د عمر کم دی نو که د ده په ځای د بل مشر کېنولی هغه ورته ووایي چې دی پوهېږي ځکه ما کېنولی دی تاسو لږ ما ته دې خوا ګورئ که معمولي کړس کړسو شي یو ناشنا توجه ده ما څه خبره کوله څنګه بارک الله کوم چې ویښ دی هغوی جواب راکوي دې خوا چې ګورو کله نه کله زه د صحابه کرامو دا واقعي واورم که نه وایي مانځه کې و کور یې وسوځېدو پته ورته نه وه زه حیران شم چې دا به څنګه رابطه وه د الله سره چې دننه کمره کې اور لګېدلی او دی ترې نه خبرېږي موږ خو که داسې ناست یو داسې قرآن او حدیث ته معمول دا ورسي چلی شو لکه د الله او د الله د رسول د خبرې چېرته شي ویې به نه حالات به هم ویني هر څه به ویني خو توجه د الله طرف ته او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو طرف ته حدیثونه موږ بیان کړي دي بار بار وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کوو صحابه کرام به داسې ناستو لکه په سرونو باندې چې مارغان ناستي داسې په توجه سره به ناستو کله به داسې خبر راغله د یرې جړا به شو په جړا به شو ټول جومات کې به د جړا اواز ټول شو کله به خبره د خوشحالۍ راغله و خوشحاله به شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به خوشحالي هم شریک کول نو دا ادب دی د علم د مجلس یزدې کوي د علم په مجلس کې څوک پالتو خو دې خو نه ګوري ښه دا بېادبي ده د علم د مجلس نو څوک ودرېدی نه شي که څوک ودرېدو یو کار ټول څه شو خراب شي کې ټول به بنینداري که څوک رانوځي یا څوک وځي
بعضو صحابه کرامو عبدالله بن عباس په باره کې شکایت وکړو عمر بن خطاب رضی الله عنه ته وایي ته دا لږ ځان سره کښېنه او دی د عمر نه کم دی هغه بیا ورته صحابي ته کړه چې دی زه کښېنومه په دې چې دی پوهه دی اگر که د عمر نه کم دی بیا تپوس یې چې کله د صحابه کرامو نه وکړو وایي تاسو د دې آیت مبارک کې څه وایي اذا جاء نصر الله والفتح ټولو خپله رایه ورکوله نو عبدالله بن عباس ته چې کله نمبر راغی نو هغوی ما ته خو داسې ښکاري چې په دې آیتونو کې الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې وه چې ته د دنیا نه تلو والی عبدالله بن عمر وایي زما هم دغه سوچ دی وایي دې دپاره زه دا لږ دلته کښېنومه وایي خیال هم دی عمر یې کم دی خو د عمر بن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې کښېني دې ته وایي د علم د لاسه انسان ته مقام میلاوېده ډېر پوه انسان و چا دې تپوس وکړو وی ته دا دومره علم څنګه کړی دی نو هغه وی د دریو خبرو د لاسه بقلب عقول الله ماله ډېر داسې زړه الله ماله را کړی دی چې هرې خبرې ته سوچ کوي تیز دماغ راله الله را کړی دی او دا لازم ده او دغه شان دویم و بلسان سؤول الله داسې جبر را کړی چې تپوسونه ډېر کومه او دریم وایي د علم په مجالسو کې نه تنګېږم درې خبرې وایي الله ماله را کړي د هغې د لاسه ما علم وکړو کله ګوره داسې وي چې د سړي ذهن هم تیز وي زړه والا الله ډېر داسې سوچ او فکر والا ورکړی دویم تپوسونه هم ډېر کوي خو مشکل پکې دی چې د علم په مجلسونو کې ټینګېدی نه شي بعض هغه دي چې ټینګېږي ناسي خو د غریب ذهن صحیح کمزوری بعض هغه دي تپوسونه نه کوي معلومات نه کوي کمې خبرې چې پټې پاتې شو پټې پاتې شو خو چې چا کې الله دا درې ونه را جمع کړي او څومره غټ انسان ته جوړ شو هغه د دې دلاسه الله ماله ډېر علم را کړی ښه دا ډېره ښکلې واقعه ده وی فقال عیینه لابن اخیه دا عیینه ده د بهر نه چې راغلی مدینې ته د دې خپل واره ته وی یا ابن اخي ایر واره هل لك وجه عند هذا الامير فتستأذن لي عليه تقول لي امیر المؤمنین سره ډېر کښېنې پاسې چې ته زموږ د حاضرۍ دپاره ته هم اجازت وغواړه یعنې چې موږ هم درشو د هغه په دې مجلس کې کښېنو قال سأستأذن لك عليه سيد زه به اجازت وغواړم قال ابن عباس فاستأذن لعيينة بس اجازت ملو شو عيينة او عمر بن خطاب رضي الله عنه مجلس مجلس اخو ای کې دا نه و چې اجازتونه او غټې خبرې دي او بار چوکیداران نه ځکه بس سیرتونو کې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د شپې به د مدینې په دې کوڅو کې ګرځېدو دا دغه عادت و که تو به چا حالت خراب وي یا کمزور یا سره به مرسته کول نو یو زنانې ولیدې چې هغې منګی راغستی د اوبو نو امیر المؤمنین ته هغه راواغېستو کور ته یې ورسره راورسو او بیا ورته دا وویل ستا خاوند نشتی هغې ورته زما خاوند خو اخو امیر المؤمنین لېږلی دی جهاد له او بیا دومره خو نه دی چې زموږ تپوس وکړي خاوند یې چېرته لېږلی دی جهاد ته بیا نو هغه ورته وویل ته به چېرته تللی نه د امیر المؤمنین خواته وایي چې هغې ته څه پته ده ته به تلي تا به خو امیر المؤمنین او موږ د هغه مجلس ته چې د غټ خلک به ننوځي موږ غریبانان خلک هغه ورته وایي زه خیر دی ته لاړه شې سبا پسې لاړه شې کوشش به وکړم خو څه ووایم وایي زه ته خپل کوشش وکړه بیا ورته دې زنانه وویل هسې یو خبره ته وکړم ورور هغه وایي څه وایي ته حقدار یې د دې چې امیر المؤمنین شي داسې خلکو له پکار دی چې هغه مشران شي د مؤمنانو او ته صحیح ده ته سبا له امیر المؤمنین پسې ورشئ تا له پیسې ولګوي د میاشتې تاسو له به پیسې مقرر کړي خادم به درپسې راولېږي ابه دله د اوبه راډکوي د کور څه سامان یې به راوړي او تاسو ته به پیسې میلاویږي ایوه صحیح ده سهار چې دا ورغله د امیر المؤمنین هغه مجلس ته ذهن کې د هغې پته یې څه چې ورغله د مات چوکاټ او د زړه دروازه
اجازت یې وغوښته دننه ځم او دننه اجازت مې له شو راځه چې ورله عقل کس ناسته پرونی جو سره منګی راوړ وایي ته امیر المؤمنین وی وایي زه ستا مسله وایي دا شوه تا ته به دومره پیسې میلاویږي د میاشتې ستاسو سره به خادم وي هغه به تا له دا د کارونه کوي چې څو پورې ستا خاوند د جهاد نه واپس نه راغلی نو د هغه داسې مجلس نه و چې سمه سیکورټي پرې و دا ساده سړی و دې خبرو ته یې ضرورت هم نو ځکه په هغه پسې چې کله د بهر نه د کسرا بادشاه د طرف نه هغه یو کس راغلی او خط یې راوړو وایي کله چې راغی نو هغه په زړه کې څه ډېرې ناشنا نقشې جوړې کړې وې چې زه به مدینې ته ورننوځم او امیر المؤمنین به یو د هغه به غټه بنګله او سم لښکر به یو هغه به په سهل لوځي مدینه کې تپوسونه کول وایي کوم ځای کې دی هغه د مسلمانانو امیر المؤمنین چا به وایي داسې لاړ چا به وایي داسې اخره کې ورغی وایي دغه کور یې دا چې ورغی هلته کور څه هغه مات چوکاټ ولید او هغه دروازه پوره بنده شوې نه وه صحیح وایي دی کور دی او دی کور دی ور یې وټکو دننه نواز وشو عمر بن خطاب هغه ته یې نیسي چې د بهر ته وتی بیا یې د دې خلکو نه معلومات وکړو نو هغو ته اکثر هغه داسې چې دننه یي دلته کور خوا او شا کېږي نو دغسې کې یو ونه ده اکثر دغسې ته ورځي چې ورغی د ماسپښین ټیم نو امیر المؤمنین دا هغه انسان دی چې دنیا د ده د نوم نه هېرېږي دا هغه انسان دی چې کله هغه د ونې خوا ته ورغی نو یو ونه ده لاندې خاورې دي شګه ده په هغې کې امیر المؤمنین د دې شګو نه بالښت جوړ کړی ده او هغې ته پروت توده شوی دی نه خوا کې چوکیدار نه خوا کې بل څو چې خواله ورغی هغه خڼارې هم کول هغه ورته ویې عدلت فامنت فنمت عدل دې کړی دی وایي عدل دې کړی دی ځکه ته داسې خوشحاله اوده پروت یې خڼارې کوې وایي حق دې ورکړی دی خلکو ته خوشحاله نو خوبونه خو هغه سړی کولی شي چې خبره یې ځي ته رسولي که نه خوب خو هغه سړی کولی شي دا و امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه د داسې غټې کیسې لري ساده زړه دغه ورته وویله حسن ورته وویله زموږ تره راغلی د عیینه وایي راوله راوله فلما دخل کله چې ورننوتو جاخۍ دې خپل واره له جوړه کړه هغه بیا وروسته خفه و چې دی مې د کوم ځای راوستو ده ورته وویل ما بوځه نه هغه وایي زه راځه بوځم چې څنګه ورننوتو یا ابن الخطاب د خطاب زوی وي د دې ځای نه یې کار وران کړو سړی ورننوځي امیر المؤمنین وایي مؤدب ټکي وایي نه د خطاب زوی او ته یې څه چلولې دا حور ته وي دا ستا تره دی دا والله ما تعطينا الجزل يا ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل درته وایم په الله مې دې قسمي چې نه خو موږ له ډېر مالونه راکې او نه د انصاف فیصلې کې فغضب عمر بن خطاب ډېر سخت غوسه شو حتى هم بأن يقع به تر دې چې وي د ګزار اراده وکړه چې وهمه دا خبره ډېره غټ بهتان یې ولګو د سعد بن ابي وقاص هغه واقعه ما تاسو ته بیان کړې وه چې کله کوفه کې هغه کس په هغه باندې بهتان ولګو څومره هغه خفه شو هغه خیرې یې وکړې یاد را واقع تاسو ته که نه انسان په دې باندې خفه شو دومره غټ بهتانونه ته مال نه راکړې او ته عدل نه کوې او امیر المؤمنین ته وایي پاسېدو یو ګزار یې وامه چې یخې کم نو بس دغه راپاسې ارواره قال الحر ارواره راپاسې ګوره کشر چې کله پوهی د بیا ډېر غټ انسان یې ګوره یا امیر المؤمنین ان الله قال لنبيه امیر المؤمنین وی الله خو خپل پیغمبر ته ویلي دي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین خپل پیغمبر ته ویلي دي چې د بخانې نه کار اخله بخانه کوه د مؤمنانو ته د نیک کار امر کوه و اعرض عن الجاهلین او د جاهلانو نه څه وکړه مخ واړوه
وان هذا من الجاهلین او زمونږ د ترم په جاهلانو کې دی بس خبره دې شوې دا جاخه چې د جوړ کړه خو جاهل دی چې جاهل نه وي د جاخه جوړوله او د دومره غټ انسان مجلس ته ته راغلی چې ته ښکلې خبرې وکړه ها مسله د سړي بیان یې کړه که نه خو په طریقه باندې نو الټی کار روان کړو فوالله عبد الله بن عباس وی فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه هذا زي ما قلنا فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وی په الله مې دې قسمي چې کله حر دا آیت وی که نه عمر بن خطاب ته مخکې نه دی تللی وکان وقافا عند کتاب الله او عمر بن خطاب خو ودریدونکی و د الله د کتاب سره چې آیت به واورېدو که نو یا د پیغمبر خبره به واورېده بس لکه په امیر المؤمنین چې دومره غصه به وکړه نو داسې به شوه لکه په اور چې سړی اوبه واړی بس ډایرک امیر المؤمنین کېناستو کنه غصه شوه خو یې زه وامه راپاڅېدل او د ګزار په نیت خو چې کله دې واره ورته آیت واورو وی الله وایي چې د جاهلانو نه مخ واړه دا سړی جاهل دی اوس ډایرک کېناستو امام بخاري په اصل کې دا واقع دې دپاره راوړه خیر م دی وكان وقافا عند كتاب الله چې کوم ځای کې قرآن او حدیث راورسي امام بخاري وایي مخکې بیا مه ځه هلته د هغې سره ودرېږه خپله خبره په قضي باندې ختموه چې موږ زه خو مسلمان یم او د مسلمان شان دی په قرآن او حدیث باندې عمل کول د هغې نه اخوا نه ځي بیا دا حدیث راوړی دا موږ سره تېر شوی دی په څو ځایونو کې هغه اسما بنت ابي بکر چې راله نور چې تور شو خلکو منځونه کول عایشه رضی الله عنها ورته اشاره وکړه چې دا نور طرف ته اشاره وکړه یاد دی د حدیث که نه بیا چې په دې باندې هغه بېهوشي راله په دې کې بیا دا دي ګوره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا د دې صلات الکسوف نه بعد خطبه وکړه په دې خطبه کې دا وی وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما ته وحی وشوه چې په دې قبرونو کې به هم په تاسو باندې امتحان راځي او داسې امتحان به راځي لکه څنګه چې تاسو باندې به د دجال په باره کې امتحان راځي فأما المؤمن او المسلم هر چې مسلمان دی یا مؤمن دی نو دی به څه وایي کله چې قبر کې تپوس وشي چېرې ته دې سړي په باره کې څه وایي وایي به چې محمد صلی الله علیه وسلم جاءنا بالبینات فأجبنا وآمنا وایي به چې دی محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته واضحه دلایل راوړي وو دا به مسلمان د جواب قبر کې ورکوي ښه وایي به چې ده واضحه دلایل راوړي وو موږ هغه خبره ومنله موږ پې عمل کوو زموږ په ایمان دی فيقال ندتبوي ليش نم صالحا علمنا أنك موقن دتبوي ليش ودش خب آرام ودش مكتبته جت مؤمن استاب يقينه وأما المنافق أو المرتاب هرتي شكيدة ومنافق تناغبوي لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته خلق بسوي زبس روانه إمام بخاري رحمه الله أسل مقصد دلتسده ويقول دي مؤمن سوي چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته ښکاره واضحه دلایل راوړي او موږ پې عمل کړی دی نو د مؤمن شان دی په دې واضحه دلایلو باندې عمل کول فآمنا فأجبنا وآمنا چې کله ته د پیغمبر خبر راورسېده نو بس دغه به ستا حالي ته به سمعنا وأطعنا منګه واورېده موږ پې عمل کوو امام بخاري دې دپاره دا حدیث راوړی هر چې هغه بل دی هغه منافق او شکي وي خلکو سوي نه خلکو سوي بس موږ پسې روانو موږ د څه نه خبر نه یو چې دلیل څه دی د دې سړي مطلب څه دی خو بس خلکو سوي موږ ورسره ریږو په دې کار نه کېږي چې خلکو سوي
ځکه حدیث کې دام راځي چې لا تکن امعه د ځان نه امعه مه جوړوه امعه څه ته وایي وایي چې خلک څه کوي زه به یې کومه نه ځان نه امعه مه جوړوه مؤمن په یو واضحه دلیل باندې دیږي خپل ژوند تېروي ورې دا قصې مه کوو چې پلار نیکه به زموږ څه کول او زموږ پښتانه څه کوي او زموږ قوم څه کوي نه ګوره دې ته چې الله او د الله رسول څه وایي او که چېرته بالفرض داسې بالفرض خبره کوم که چېرته دا ټول پښتون قوم د الف نه د یا پورې ستا خلافي او ته په حق یې په یو خبره کې دلیل د سره شته او دوی سره نشته او ته یوازې بس ته یوازې په حق یې دا به نه ګوري چې ټول قوم زما خلاف دی ځکه به سلفو به دا خبره کوله وی کله چې ته یوازې که نه په حق باندې یوازې یک یوازې فانت الجماعه نو ته بیا هغه جماعت هغه کوم چې په حق باندې دی دا یو کس ګورې جماعت دی بیا الحمدلله په شریعت کې دا معیار نشتی دا تله شریعت نه دی لګولی چې ته به په دې باندې سړی تلې چې څوک ډېر دی او څوک کم دی نه تله هغه څه ده قل هاتوا برهانکم تله هغه دلیل دی کبھی دلیل له سره یې راوړئ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه که څوک ژوند تېروي نو چې هم په واضحه دلیل یې تېروي او که څوک مړ کېږي نو چې هم په واضحه دلیل باندې مړ شي دلیل خو یې که نه خبره واضحه خلکو وی خبره نه چلېږي ګورې مولیانو وی دا کمزوري خبره ده هر عالم چې تا ته مسله بیانوي اولنی خبره خو دا پکار دی چې تر دې سه عالم نه تپوس وکړي چې ستا پې دا ښه ګمان وي چې دې مسله ماته د قرآن او حدیث نه بیانوي بل هغه به تا ته خپله رایې نه بیانوي چې زه دا وایم او زه دا وایم هغه به تا ته مسله د څه بیانوي د قرآن او د حدیث الله سبحانه وتعالی د قبر په دغه امتحان کې موږ ټول پاس کړي او الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري کولو توفیق موږ له راکړي حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوني ما ترکتکم ما پرېږدئ وی زما نه ډېر تپوسونه مه کوئ انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم ما نه سوالونه مه کوئ سړی به وایي چې یعنې پیغمبر امت منه کوي چې منه ځان د دین یعنې په دین مه پوه کوئ بې ځایه سوالونه غیر ضروري سوالونه هغه سوالونه چې انسان پکې تنګولي داسې سوالونه وي زما نه مه کوئ ستاسو نه مخکیني خلک چې تباه شوي دي که نه هغه هم د دې خبرو د لاسه تباه شوي دي واختلافهم على انبیائهم او د پیغمبرانو په مخ کې هغوی اختلافات جوړ کړي دي د لاسه تباه شوي دي د دې لپاره به امام بخاري یو مستقل باب راوړي هغې کې به تفصیل بیان کړو که ماسپښین دې درس کې راغی او که مازدیګر چې امت به اختلاف نه پیدا کوي یو به هر سړی به کوشش کوي چې یو شو فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا عنه زه چې کله تاسو د یو کار نه منع کمه نو د هغې نه منع شئ واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم او چې د یو کار درته وویمه نو چې څومره م طاقت یې دومره پې عمل کوئ امام بخاري په اصل کې د حدیث دې لپاره راوړو وی پیغمبر چې راته څه وایي هغه به کې صرف دا تابعداري نه ده وی د څه نه چې دې منع کوي نو د هغې نه به ځان منع کوې دا مکمل تابعداري ده ورسېدې بېګا چې څه درته وایي هغه به کې او دویمه چې د څه نه دې منع کوي د هغې نه به ځان منع کوې دې ځکه ته یو فایده ذکر کړم او د حدیث ته وګورئ سوچ به کې وکړئ ګوره دا وی چې زه تاسو د یو کار نه منع کړم نو هغه به لازم پرېږدئ او چې زه تاسو ته د یو ښه کار ووایم یو امر راته وکړم چې دا به کوئ نو بیا یې دومره به کوئ چې څومره م صحیح طاقت وي فرق دی دواړو کې هلته دا ونه وي چې زه تاسو د یو کار نه منع کړم نو دومره به یې پرېږدئ لکه څومره چې طاقت وي ویلي دي و څه وجه ده او صحیح شو بلکل خو بیا فرق پکې دا ټکی په هغې کې ولې نه وي چې څومره طاقت وي
دلته چا څه وي شاته په څه کې بارک الله فیک دی جواب دی یو کار پرېښوده داسې زور نه غواړي چې موږ ووایو چې د اوس مطابق یعنې اوس تاسو ته دا ووایو سګرټ به نسکې د اوس مطابق کوم ځای کې چې مجبوره جو بې څښه داسې خبره شو حرام چې دا وپرېږدي هر یو عمل کول چې بیا کم دي نو دې کې بیا ټول انسانان یو شان نه دي د فرض مونځ به د جمع سره کې نارینه لپاره لازم دي خو هغه پلانې ناجوړه د کور نه نشي راوتی بس صحیح ده اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ده چې تاسو به مونځ کوئ فرض مونځ د جمع سره دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څومره دې وسي په دې خبره به عمل کې د ده وس دیزې پورې دی فرض مونځ به په خپل ټیم کې هغه بل ټکی نه دی د جمع سره اوس د هغې طاقت یې نه راشي پاتې شو دا خبر الله په قرآن کې هم کړې ده فاتقوا الله ما استطعتم او دا د رب العالمین مهرباني ده لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله یو نفس باندې دومره مشقت او بوج ورچي چې هغه اوچتولی شي باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه باب په بیان د دې کې چې بې فایدې او پالتو سوالونه به نه کې دغه شان د ځان نه بې فایدې او پالتو سختیانې به هم نه جوړې او نه به هغه خبرې بیانې چې په دین کې فایده نشته لکه تاسو ته مې مثالونه درکړو که چې را بعض فرضي مسایل بیانوي بالفرض که چېرته داسې وشي که چېرته داسې وشي که چېرته داسې وشي دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع هم کړی دی حدیث کې چې تاسو به دا خیالي او دا قصې نه بیانوئ چې لا شتي نه امام بخاري په اصل کې رد کوي په دې کې په یو څو مسلو باندې یو پالتو سوالونه به نه کړي یعنې د یو نوم ته چې کله دلیل بیان کړي د قرآن او حدیث نه داسې ګډوډ سوالونه شروع کړي اصل کې د قرآن او حدیث سره نه لګي ځکه دا خبرې کوي و تا نه به تپوس وکړي مثال کې دا عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی ته او ثابت دی کوم ځای کې ثابت دی پلاني کتاب کې ثابت دی دا حدیث نمبر د مرګه پورې و دویم سوال څه دی دا عمل وي د مرګه پورې کړی لکه تو د رفع الیدینو مسله بیانه شتي جي خو د مرګه پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي و داسې سوال شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګه پورې کړي خو به ثابت شو که او دې سوالونو ته دروازه کولول نه پکار کنه بیا به د غیر مسلمه د باندې دې سوالونه شروع کړي چې بیا به جواب نشي ورکولی لکه دا سوال شو د مرګه پورې نه حدیث کې ټکی وښایه چې د مرګه پورې کړي بیا به دې موږ راټینګ کړو وایه ته په منځ کې وایه سبحانک اللهم ویاو ته ثابت کړي چې دا پیغمبر د مرګه پورې کړي داسې الفاظ وښایه الفاظ بخې ته رکوع کې ویاو ثابته که رکوع حدیث کې الفاظ وښایه چې پیغمبر د مرګه پورې رکوع کړې ده سجده ثابته که ځه التحیات ثابت که سلام ګرځول ثابت که په داسې حال به شي چې اشته کې به خبرې چې ته یادې دي هغه به د نه ویلی شي ګډوډ سوالونه نه دي پکار دویم امام بخاري رد وکړو په هغو باندې په هغه مولیانو باندې چې کوم فرضي قصې بیانوي که بالفرض داسې وشو که بالفرض چې کله دا واقعه راله نو بیا څه ده بیا به جواب ګورو که نه و چې اوس واقعه راغلې نه ده څه به ورسره کوو لکه اوس هغه یو د بعضو فقهاو په کتاب کې ډېر عجایبات لیکلي لکه یو پکې فرضي قصو کې دا لیکلي که اوس یو جومات جوړیږي او د هغې بنیادونه راخیږي نو بنیاد کې خلک اوبه استعمالوي که نه او اوبه نه وي اوبه بلکل نه وي او دې ته د سړو د مني واچولی شي نو په دې جومات کې مونځ کول څنګه دي امام بخاري نو داسې خبره شو یو خو داسې کېدی نه شي او که چېرته راپېښه شوي بیا به ورسره ګورو که نه
الحمدلله موږ سره قرآن او حدیث کې داسې قوانین قواعد شتي چې هغه د هرې مسلې دپاره پای کې جوابات شتي. اوس داسې خبره شو لکه یو ما ته اوس ته بیان کړو وایي که چېرته دا ځمکه ټوله د سرو زرو شي او یو سړی دی د هغه سره اوبه نشتي تیمم کول غواړي نو دی به څه کوي؟ هلته خو ځمکه ټوله د سرو زرو ده او خاوره نشتي دوړه نشتي نو څه به کوو؟ ده که چېرته وي سپی وي چې د بیزې باندې ورسور شي او بچی ترې راوځي چې د هغه بدن د سپي او سر د بیزې او یا شاته بدن یې د بیزې او سر یې د سپي دا به څه د بس خبرې داسې دي چې هسې هغه پاڼې تورول دي که نه پاڼې تورول مطلب یعنې څه لیکل دي بس ښه دا کوم چې دا شاګردان نه شي په دې مدرسو کې او غریبان دا کتابونه وایي چې وګوره الله وایي دې سړي له کافر دماغ ورکړي ته وګوره ورته وایي دا څه دماغ دی؟ دماغ خو به دا و چې ده په دغه وخت کې چې کومې مسلې دي دی دې امت ته حل کړی او بیان کړی خو امت یې ښه په اشکال کې ور واچو. دې بعضو خبره سمه اوږده کړي لکه اوس د احتلام دا مسله نه احتلام ده اوس څومره اسانه مسله ده مونږ بیانه کړې وه چې سهار راپاڅېدې په کپړو اثرات نه وو غسل نشته اگر که خوب درته یاد شي ښه یو سړی سهار راپاڅېد خوب ورته نه دی او اثرات یې ولیدو غسل پې شته خبره څه شوه؟ نه هغه تعمقات والا دي زر نه ختموي هغوی لیکلي دي وایي د احتلام اثرات لیده نه لیده د دې 15 صورتونه دي چې راپاسې که داسې ونو دا به داسې شي که راپاسې که داسې ونو داسې به شي که ماسپښین نو بیا به داسې شي که ماسخوتن نو بیا به دی او که سهار نو بیا به هغه مسله یې سمه ګرانه کړه. امام بخاري په اصل کې دا مقصد ته دلته وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الله منع کړی د په سوره مائده کې تپوسونه مه کوئ مسلمانانو د هغه خبرو چې که جواب یې راته میلاو شو نو بیا به د باندې بد ولګي. حدیث راوړی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وی په مسلمانانو کې لوی مجرم هغه دی چې هغه د یو خبرې په باره کې تپوس وکړي او هغه شی حرام نه وي خو د ده د تپوس د لاسه حرام شي. دا ټول غټ مجرم دی. ولې غټ مجرم دی؟ نه د سوال د لاسه په نورو مسلمانانو هغه شی حرام شو چې که من راله ډېر تپوسونه د تپوسونو اقسام ما ذکر کړي وو مخکې کوم چې غوره تپوسونه دي او د کولو اجازت دی بلکې شریعت تیزي ورکړې د ځان د پوه کولو لپاره یا د ملګري د پوه کولو لپاره یا د امتحان دپاره دا هم شتي شریعت کې امتحان دپاره او دې نه علاوه د ځان راښکاره کولو لپاره. زه خو پوهېږم او بل چې کوم سړی په دې د علم په دې لارې کې پاتې شوی خصوصا د درسونه چې کوي نو هغه د هر سړي د سوال په مقصد باندې پوهېږي چې د څه مطلب دی. ما سره ورځ یو کس میلاو شو زه منزل را روان وم دعا سلام یې کړو ډېر په جوش کې او په خروش کې او د مسلې تپوس یې رانه وکړو د رمضان څه مسله وه د روژې کې د زکات وغوښتو هسې وي دې کې د علماو څو اقوال دي وایي ما خبره دي چې یو خو زه منزل روان یم دا مونځ راباندې لیټ کېږي ته هسې ما پیټي کول غواړي که نه مسله جواب غواړي وایي نه جواب نو ما د اقوال مقوال به کیسه له وایي زه به درله مختصر جواب درکړم بیا درس کې کښېنه اقوال به ته بیان کړم او دویم مې ورته دا ووایي ما اوس دې تازه کتاب کتلی دی راووتی خو ما سې چې کې چې دله ورځي که نه ورځي داسې خندا شو نه 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 وایي دغه نه الله دې نه کړي ما ته پته ده
ما ته د سوال پته لګي دا سړی چې دا سوال کوي د اندازې څه ده بل طریقې څه ده خو ته عام سړی ته د اقوالو سره ستا څه کار دی موږ نه چې عام کسان چې کوم د علم سره داسې خاص تعلق نه هغوی چې سوال کوي دغه شان کوي وایي شیخ صاحب دا کار به داسې کېږي او که نه به کېږي بس خبره ختمه نه ستا سوال څه دی اقوال په دې کې څه دي وایي ها اوس که یو داسې کس تپوس وکړي چې طالب علم وي د علم سره شوق وي او هغه راشي یو عالم ته وایي چې شیخ صاحب که تاسو په دې مسله کې د علماو اقوال بیان کړي خو صحیح دی دی خو اوس علم زده کوي غواړي چې علم ډېر شي یو نیم د ځان راښکاره کولو لپاره به سوال کوي چې نه دې استاذ ته پته ولګوي چې زه څه یم زه هم څوک یم هغه اول خو د استاذ د کچه کولو لپاره سوال وکړو دی اوس د ځان راښکاره کولو لپاره سوال کوي دا قسمه سوالونه بعض هغې د تنګولو لپاره دا قسمه سوالونه کول دا ناروا دي د دې گنجایش په شریعت کې نشته همدغه سوالونه نه من راغلی دي ښه ده په هغه وخت کې کیدی شي اوس خو نشي کیدی چې د کس ته سوال د لاسه یو شی څه شي حرام شي که اوس کیدی شي اوس نشي کیدی خو هغه وخت کې کیدی شوه کوم وخت کې چې وحي وه بیا ګوره حدیث یې راوړی دی دا حدیث موږ سره څو څو پیرې تېر شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو شپې لمونځ وکړو او خلکو پسې شاته لمونځ وکړو په جومات کې را جمع کېدو به بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راونوت او بیا هغوی ته دا ووایي او په آخري شپه باندې چې ټول را جمع شو حتى اجتمع إليه ناس ففقدوا صوته ليلا اخرنۍ شپه یې نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آواز ورته رانغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان یو چټۍ تاو کړې وه یاد ده تاسو ته مسله که نه یو چټۍ دیوال کړې وه نو دې اواز ونه اورېدو چېرې مخکې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اواز راته موږ به شاته ولړ فظنوا انه قد نام بعضو به کې ویروي ښکاري دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوده پاتې شوی دی ښه ځکه چې نور خو مسلسل درې شپې راووتو خو نن داسې ښکاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوده پاتې شوی دی فجعل بعضهم یتنحنح لیخرج الیهم بس هغوی ټوخي شروع کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اواز واوري راوځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا ووایي سهار منزل راووت ما لیدی هغه ټوخي مې هم ستاسو اورېدو وایي خو نه راوتم ولې خشیت ان یکتب علیکم یریدم چې دا لمونځ به درباندې لازم شي ولو کتب علیکم ما قمتم به او که چېرته درباندې لازم شي نو بیا به پکې طاقت تاسو کې نه وي چې وبه کوئ فصلوا ایها الناس فی بیوتکم خلکو په خپلو کورونو کې نفلي لمونځونه کوئ یو سړی حیران شي چېرې د امام بخاري ناشنا سړی دی باب ته وګوره او حدیث ته وګوره باب دی چې ډېر سوالونه مه کوه او ډېره غلو مه کوه سختي مه کوه په دې حدیث ته د باب سره څه مناسبت دی کوم ځای کې غلو کوم ځای کې ده بارک الله فیک تنبیه ورکړی شوه دا کم خلک چې د جومات ته رالو دا یو څو شپې پرله پسې دوی ته خو دا حکم نه و شوی چې جومات ته راځئ دا حکم ورته نه و شوی مګر هغوی په خپلو ځانونو باندې سختي جوړه کړه او روزانه به راتلو ځکه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مه راځئ بیا کورونو کې لمونځ کوئ امام بخاري وایي چې کوم ځای کې شریعت یو سختي نه جوړه کړي ته په ځان سختي مه جوړوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره تابعداري دقه ده بیا حدیث یې راوړی دی وایي د پیغمبر ابو موسی اشعري رضی الله عنه حدیث دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ غوسه شوی سئل عن اشیاء کرهها د دې خبرو مبارکې دې تپوس وشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدې شو مناسب سوالونه نه وو بیا چې کله غوسه شو ودرېدو وایي سلوني چې سم زړه غواړي تپوس کوئ دا حدیث موږ ته تېر شوی که نه صحابي چې راپاڅېدو وایي زما پلار څوک دی عبدالله وی ابوک حذافه ستا پلار حذافه دی موږ سره تېر شوی امام بخاري په دې کې مقصد دا دی چې دا قسمه سوالونه به دا به نه کې بیا ګوره دا حدیث راوړی دا موږ سره څو څو پیرې تېر شو د معاویه رضی الله عنه
چې کله مغیره بن شعبه رضی الله عنه ته دا خبره ولیکله چې تا د پیغمبر نه څه اورېدلي ما ته ولیکه نو هغه ورته پکې څه خبرې ولیکلې یوه یې پکې ورته دا ولیکله انه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال دا حدیث موږ سبا بار تیر شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د قیل او قال نه منع کوله وکثرة السؤال او د ډېرو سوالونو نه به یې منع کوله د ډېرو سوالونو ځکه صحابه کرامو به څه وي وایي موږ خو به سوال نشو کولی خو ارمان به زموږ څه چې یو بانډچي راشي او تپوس وکړي ځکه چې بانډچي پکې دې ته نه ګوري چې اجازت شته او که نشته او خو په ډایرک ورځي نو زموږ به هم دا زړه و چې دې سره بانډچي راغله خو چې هوښیار غونته کې راغلی که نه اوس دې سره راشي چې سوال هم څه سوال نه هغه الټه زموږ طبیعت ښه تریو کړي او خراب یې کړي چې یو خو د سوال اجازت نشته او بل دا سوال دی دا سوال دی څه سوال نه دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډېرو سوالونو نه منع کړی دی علما کرامو نه سوال کولو خپله طریقه ده او انداز دی دومره سوالونه به هم نه کوي چې تنګ یې کړي زموږ یو پیر موږ چې کله سبق وي په هغه وخت کې د حج د ورځې چې کله را نږدې شوې نو زموږ چې کوم استاذ و شیخ و هغه اجازت ورکوي که څوک څه سوال کول غواړي د حج مبارک یې نه وکړي او دا شیخ د مصر و بیا موږ سوالونه شروع دومره وخته پکې خبره وړې ده ماسپښین بانک پکې وویلی شو او څه 11 بجې موږ شروع کړی بیا د هغه او سپین ږیری و بلډ پریشر به ولیدو نو بلډ پریشر یې ولیدو نو بیا خبرې ته خطا کېدې نو بیا یې وویې نور زه جواب نشم درکولی یېرېږم داسې نه چې غلط جواب درکړم نو کله داسې دم تنګول شو دومره پورې خبره اوږدول او یو عالم یو استاذ نامناسب حالاتو کې د هغې نه سوال کول دا هم ښه نه دي لکه یو سړی تنګ شي او تا ته پته دی چې دومره سوالونه وشوه بیمار دی سپین ږیری دی بس غلی شه کنه نه دی منخط خپل ځان ته به ګوري کله ناکله زه به دلته د روجي نه درس ډېر اوږد دي او زه د روجي نه درس ختم کړم بس په لاره کې به راسره ومیلاو شو یو سوال دی بعض یو خوب مې لیدلی لکه بیا به بیان کړي دا خوب د بیانولو وخت نه دی 2 غنټې 2 نیمې غنټې ما مسلسل خبرې وکړې ستړی شوی یم روجه ده دی په لاره کې خپل سوال کې دا نامناسب خبرې دي داسې قسمه حالاتو کې سوال څه دی نامناسب دی ځي ته به ګورې موقع ته به ګورې کس ته به ګورې ښه اوس یو عالم بیمار دی ته تپوس ته ورغلي اسپتال ته چې ورغلي هغه په هغه کټ کې پروت دی او هغه شین دغه یې اچولی دی هغه واسکټ غونته کې نه بیمارانو الله یې زموږ ساتي او ته ورشي سلام علیکم څنګه ښه خیر ما وی یو څو سوال دي او چیټ راوباسي دا مې لیکلي ځان سره دا ځینې سوالونه نه دي د کې ادب نشته د سوال یا هغه مصروفه دی د میلمنو سره په خبرو اترو کې دی وایي زه یو څو سواله کوم که ستاسو اجازه دي خو داسې هغه د خپلو کسانو سره مصروف دی نو بس پکې دي سادهګان دي چې له سړي سره به واړی دی به خپل سوال کوي که ستاسو اجازه دي یو سوال وکړي ته به حالاتو ته ګوري او ته به هغه ځي ته ګوري او انسان ته به ګوري بیا به د هغې نه به سوال کوي ښه بعض به دې سوال شروع کړي چې هغې کې د دې عالم څه کار نشته لکه سیاسي سوالونه هسې دا پلانې ملک دی پلاني ملک له دا پلانې جواب ولې نه ورکوي زه ته لاړ شي ته ورته ووایه و زه دې څه خبرې یو ورځ یو کس مانه سوالونه شروع کړو زما به درس و په جیل کې د الخیر دا جیل نه دې کې به زما درس و مخکې په هغې کې سوالونه شروع کړو نه که د سعودي عرب حکومت چې دا مسله لازم کړې ده په دې اجنبیانو باندې او دوی ته دا قانون دی قانون کې دا خبره ښودلې او دا داسې ما څه چلولي تپوس کوي وایي نه هسې که دا بدله کړي او یا یې داسې داسې کړي نو ښه نه ده چې سوال یې ختم شو ما ورته وایم تا ته زه څه وزیر ښکارم که
که زه ته د حکومت کې یو غټ سړی ښکارم چې قانون پکې بدلوم را بدلوم د الله بنده چې ته د دین تپوس وکړه چې ته مسلې تپوس وکړه دا که چې ته څوک دی جیل ته راغی او هغه حکومتي اداره کې و نو هغه ته یې ور مخې ته که وایي داسې داسې مسله تاسو پکې څه وایي هغه ته پته ده چې دا ولې دا نظام شتي یا ولې نشتي یا کله به یې ختمو کله به یې نه ختمو د دې نه هغه خبر ده موږ ته څه خبر یو یو پیر یو کس سره میلاو شوم دا زړه یې راډک شوی و د عربو ته چې څنګه ما سره کېناستو په مجلس کې پته نیسي زما خپل مجلس و که د بل چا ځای کې او شروع یې وکړه چې څنګه یې زه ولیدم او ما د عربو دا ثوب او شماغ او دا چې ویل بس سټارټ شو عرب داسې و عرب داسې و سعودیان داسې و سعودیان و عرب داسې و لګیا و مسلسل یو پاو ساعت تقریر وکړو د مرۍ دا رګونه یې راپړسېدل چې کله هر څه ختم وکړو ما حاجي صاحب ختم ویل ما زه ګوره سعودیان یم او نه زه عرب یم تا د موږ تقریر چاته وکړو نه دا هسې خبره مې وکړه ما ته خو ما ته داسې لګیا وي او دومره غوسه ټول زور دې په ما وویستو دا دومره جوش کې تقریر ته وکړو مرۍ رګونه دې راپړسېدلي وو خوله د باندې راماته وه نو غلط هم په هر قوم کې شتي ښه شتي پښتنو کې هم غلط شتي خو دا نه چې عرب ټول ښه دي یا سعودیان ټول ښه دي سعودیانو کې ظالمان هم شتي عادل والا هم شتي څنګه چې پښتنو کې ظالمان هم شتي عادل والا هم شتي ته به چاته دا خبره ووایې بعض نامناسب سوالونه کوي که نه د دې سره تعلق نشته لکه اوس ته ډاکټر نه تپوس کې د دین په باره کې چې ډاکټر صاحب دا که چېرته بالفرض یو سړی زکات پوره نشي ویستی په یو پیر او لږ لږ یې وباسي صاحب څه خیال دی سوال کې غلط ځای سوال دی بعض داسې سوالو کې یو ورځ دلته ساده غونته کې مشرکه شو زه اکثر قصه کور کې بیانوم مخکینی خبره ډېره مخکینی په هغه وخت کې زما یو درس به خاص حلقه به وه د عمدة الاحکام عمدة الاحکام کتاب د دې به ما درس کوو خاص حلقه به وه په هغې کې به یو څو کسان کېناستو نو په هغې کې به یو کس کېناستو بیا درس په اخر کې ما وایي که څوک څه سوال کوي هغه یاره زه یو سوال کوم که اجازت یې مې وکړه که نه وایي زما په دې ګردو ډېر دړي ما زه خو دغه کولی شم چې تاله زه دعا به درله وکړم چې الله یې تعالی روغ صحت درکړي نور والله که په دې قصو پوهېږم چې دا په ګردو دړ ولې راځي او د دې څه علاج دی نو ته داسې کار وکړې چې ډاکټر ته ځان وښایه ته د ډاکټر مسلې دي نو د یو دا سوال هسې هغه داسې سوال ډېر ومي پالتو مي او نامناسب وخت کې الله دې دا ادب په موږ کې پیدا کړي چې سوال به څنګه کوې کوم ځای کې وموږ او بیا دغه وکثرت السؤال د ډېرو سوالونو یې منع کړی دا حدیث مخکې موږ سره تېر شوی دی واضح دی بیا د هغې نه بعد حدیث راوړی عن انس رضی الله عن انس بن مالک وایي كنا عند عمر موږ د عمر بن خطاب رضی الله عنه سره ناست وو وی چې نهینا عن التکلف موږ ګورئ شریعت ته تکلف نه منع کړي وو ګورئ په دین کې بې ځایه سختیانې جوړول د دین شریعت موږ منع کړي وو هسې سختیانې به نه جوړوي په دې مسله باندې زه حق ویم او حقیقت ویم نو په دې مسله باندې د عرب خلک هغه په الله ښه پوه کړي دي چې موږ الله د تکلف نه منع کړي او زموږ د عجم نه دي عجم دوی خو داسې ذهن جوړ شوی دی چې څومره پکې تکلف وي نو دومره څه ده غوره ده دوی دا خبره ده که حج وګورې د دوی هغه منډې د دوی هغه زور که عمره وګورې دا اوس د هر سړي ته چې میلاویږي ورسره روانې مه ویشته میله روانې مه ویشته میله حالانکه حکومت میسیجې کوي هر موبایل ته به راغلی چې ګورئ حرم کې دې کال ډېر زیاته رشتې بې انتها رشتې او بل دا چې د مسلمانانو ملکونو د بادشاهیان ټول را جمع کېږي په شپږیشتم اوویشتم اتهیشتم په دې کې د هغوی اجتماع ده په مکه کې ده د حرم په خوا کې ده تاسو برای مهرباني لږه ګزاره وکړئ نه نه ویشته میله به ځان رسو په ده مقصد په دا دی که ستړی شوم پکې وي بس الله به اجر راکوي ډېر نو دې کې یو د تکلف
او دویم دا پکې فایده د ساتي د ویشتمې د عمره لازمول او د دې دپاره خاص سوچ ساتل چې هلته به خاص فضیلت دا بدعت دی. ګورئ د عمرې چې کوم فضیلت راغلی دی په روژه کې هغه د 1 رمضان نه واله د 30 یا 29 رمضانه پورې دی. لکه د پیغمبر سره حج کول دا که ته په اولنۍ روژه باندې عمره وکړې که نه هم دا فضیلت دی. د 20مه خاص کول یو کم 10مه خاص کول دا بدعت دی. ګورئ او مسلمانان تنګول دي نه جي 20مه دا دی چې لکه د لیلة القدر شپه نو زه طریقه ښیم که نه عمره په نورو ورځو کې وکړه 1 رمضان 5 6 10 یو کې وکړه ځه لیلة القدر دا شپه په خپل ځي کې په خپل کور کې په خپل جومات کې د کور سره چې کوم خوا کې دی شوګیري کا ټوله شپه قرآن ووایه ټوله شپه تهجد وکړه ټوله شپه منځونه وکړه الله دله بیا هم د سره پاسه 3 اتیا کالو هغه ثواب درکوي. ثواب خو میلاو شو که نه میلاو شو که میلاو نه شو په دغه کې ته معذور شوې بلکې الله دله په دې اجر درکوي انشاءالله چې ته لا نړۍ مکې ته په دې ورځو کې د دې د لاسه چې مسلمانان تنګ نشي انشاءالله الله به دله په دې اجر درکوي. دا فایده ده که الله به دله په دې اجر درکوي. ولې نیت نه لکه یاره د مسلمانان نشم تنګولی اختر په ورځ به لاړ شم اختر نه بعد به لاړ شم یا بله موقع کې به لاړ شم یا که عمره کې د ډېر شوقي مخکې لاړ شي د 27 ته انتظار او دغه زیاتې دي او هسې یو عبادت په یو ځای کې لازمول دي. بیا د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی همدغه حدیث د انس بن مالک هغه شان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو د ماسپښین لمونځ یې وکړو او بیا یې خطبه وکړه بیا پکې د قیامت تذکیره وکړه یعنې تقریر وکړو او بیا یې دا ووایي چې که څوک څه تپوس کول غواړي نو ودې کي ځه تاسو چې څه تپوس هم کوئ زه به دله په دې ځای کې جواب در کوم. هغه خلک وپاسي تپوسونه شروع کړو شروع یو پکې تر دې چې پاسې دی وی این مدخلي یا رسول الله وی زما اخرنی ځای کم یو دی یعنې جنت ته کې جهنم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته النار جهنم ته به ځې وي ځکه الله ووی ویل دې څه خبرو تپوس مه کوئ ښکاره به شي درته نو بیا به څه بیا به پښیمانه او خفه یې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دقه وي سلوني سلوني تپوس کوي تپوس نه د غصې نه به وي ته صحابه کرام خو غلي ناسو خصوصا هغه بعضو صحابه کرامو پکې شرکت وکړو چې کوم به پوه نه شو خو خصوصا منافقانو ته یو دغه جوړ سټارټ شو. دې کې مطلب دا دی چې بې ځایه سوالونه دا نه دي پکار. د دې نه بعد دا حدیث هم دقه شان دی. د دې نه بعد دا حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لن یبرح الناس یتساءلون دا خلق به چې دی نو سوالونه کوي او کوي حتی یقولوا هذا الله یو ورځ به ووایي چې دغه الله دی خالق کل شیء هر شی پیدا کړی دی فمن خلق الله نو الله چا پیدا کړی دی. ډېرو سوالونو نقصان دی دا چې تاسو ډېر زیات سوالونه کوئ یو ورځ به دا سوال هم ستاسو د خولې نه وځي یعنې تعمق شو که نه بې ځایه هغه سختي کول شو چې د هغې نه شریعت منع کړی دی. د هغې نه بعد دا حدیث یې راوړی دی دا واضحه دی چې بعضو یهودو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د څه په باره کې د روح په باره کې تېر شوی د حدیث که نه تېر شوی د هغې نه بعد باب راوړی دی باب الاقتداء بافعال النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول د هغه په افعالو کې دا وایي د مسلمان شان دی. رب العالمین په قرآن کې وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه یقینا په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې ستاسو لپاره یو نمونه ده نمونه چې دې څه کوي تاسو به هغه شان کوئ. ځکه دا یاده که که ته وایې چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره نمونه ګڼم نو بیا به د خپل شکل نه واله او د اخرني معاملې پورې چې ستا ده دا ټول به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کې
هله به ته بیا هغه نمونه وګڼي چې چا ګیره خریلې ده دی پیغمبر نمونه ګڼي نه یا یې وړه کړې ده نمونه ګڼي نه یا دا ډیزاینونه چې پکې نن سبا راوتي دي دی نمونه ګڼي نه لنډې تنګې جامې انګریزانو سره مشابهت او د ډمانو سره او د فاسقانو فاجرانو سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نمونه وایي نه وایي ورته نمونه که ده ورته ویلی ته لاړ شه بازارونه وګوره بیا په دې ورځو کې زموږ په ملکونو کې زموږ په ملکونو کې ته وایم هلته لاړ شي بازارونه وګورئ اختر ته نږدې څومره فسق او فجور زموږ په بازارونو کې ای که نه سندرې ټنګ ټکور بے حیایي بے پردګي هلکان او جنکۍ یو بل ته نمبرې غذاري یو بل تنګۍ را تنګۍ دا هر څه شتي که نه که زما دا خبره غلطې راته ووایي چې ته ځان نه ریږئ زه د خپلو بازارونو خبره کوم د بل قوم د بازار خبره نه کوم د پښتنو د بازارونو خبره حالات هغې کې دې ته رسېدلي دي دا فحاشي دا خلق خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه نه ګڼي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمونه ګڼلی د دوی بازارونه بدي شوي د دوی کردار بدي شوی د دوی ناسته پاسته بدي شوی بازار کې به رواني او په ګاډي کې به تیزه سندره لګولي او څوک داسې د مسلمانانو په کلي کې او په ملک کې او په علاقه کې او څوک داسې نه چې درته ووایي الله بنده راته څه کې او که چېرته بیان یې په تیز اواز کې ولګو څنګه ټولو ته وایي هغه بېدینه ورته کې په کې هم لګیا یو مونځ یې چې هم نه یې کړی چېرته او ته ګوره منو منګه دین شتي خو ریاکاري خو څوک نه کوي که نه ډېم نصیحت شروع کړي پکې او ټول یې غلی کړي که چېرته داسې چاته ووایم چې یعنې نصیحت ورته د دین وکړي بس هغه په سور شي او راګرم شي او غوسه شي ورته او دا چې د لسۍ په دوکان کې سندرې لګېدلي او دا چې په هوټل کې لګېدلي د نهي په چاپ کې خلک د څه لپاره راجمع کېږي اکثر دې ټیویانو دپاره دې سندرو دپاره عید که داسې نه وي بل کوم ځای ډېر مشهور ووایي ځه چې خلک پکې راجمع کېږي هلته نه چاپونو کې خو ما یو بل ځای هم دی ټیلر او د درزي په دوکان کې ډېر ناست او د سندره ورچولي او کره کره جامې جوړوي او دا او دوی ټول سندرو ته راجمع شي دا هغه خلک دي چې دوی پیغمبر نمونه ګڼي نه الحمدلله شتي داسې کسان داسې کسان شتي چې په دې ځای کې د درزي په دې دوکان کې بیان لګېدلی څوک راځي رو راځي ګپ شپ هم ولګو مسله به پکې هم واوري داسې چاپونه شتي او داسې دوکانونه شتي د دې نایانو چې هغوی پکې بیان لګولی کار هم کوي او بیان پکې هم اوري ګراک ته هم فایده میلاو شي الغرض د پیغمبر تابعداري به په هر څه کې کوي په هر څه کې به د پیغمبر تابعداري کوي حدیث راوړی دی ګوره او دې ته غوږ کېږدئ او په غور سره یې واورئ د زړه په دې له پاسه که د زړه په دې سرې لیکلی شي نو زم چې انسان یې ولیکي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سرو زرو ګوتۍ د ځان دپاره جوړه کړې وه فاتخذ الناس خواتیم من ذهب بس خلکو هم جوړې کړې ګوره تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ته ویلي دي او ته نه دي ویلي خو تابعداري داسې بغیر د تپوس او بغیر د وینا نه هغوی هم د سرو زرو ګوتۍ جوړې کړې صحابه کرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اني اتخذت خاتما من ذهب ما د سرو زرو دا ګوتۍ جوړه کړې وه دا وه فنبذه غزارې کړه هلته ورته وحي راغله چې دا څه ده د ناروا د نارینهو دپاره نو غزارې کړه او دی ووایي اني لن البسه ابدا زه بیا دا چرته هم نه په ګوته کوم فنبذ الناس خواتیمهم یو هغه موږ ګوتې راواسې ټولو غزارې کړې ګوتۍ د څه شي د سرو زرو ګوتۍ یې غزارې کړې ولې غزارې کړې
پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزار کړو دې تابعداري وایي زمونږ هغه هم غزاري غزارل دلته هم دي غزارل دلته هم دي خو دلته زمونږ دي کې غزارل دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه کډر ته هغوی خو د پیغمبر د طریقې دپاره د سرو ګوتۍ غزار کړه زمونږ هغه د انګریزانو په طریقه باندې د روانېدو دپاره او د خواهشاتو د پوره کولو دپاره د پیغمبر طریقې راواغسته کډر ته او کچرې ته یې غزار کړه اوس دا هم خلک دي نو هغه هم دي نو تاسو فیصله وکئ دې ته د پیغمبر تابعداري تپوس هم ونه کړو که نه رسول سلام وایي دا ګوتۍ ده د نن نه بعد یې نه په ګوته کړو هغوی یا رسول الله موږ یې هم نه په ګوته کړو داسې بندګان دي د الله یعنې دومره تپوس هم ونه کړو چې یا رسول الله ولې نه تپوس یې ونه کړو بیا هغو ته پته ولګېده وروسته رسول صلی ته حکمت بیان کړو یو کس راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او د سرو ګوتۍ یې په لاس وه چې راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو دا ګوتۍ دې چې په لاس وه وایي ښه غواړي چې د قیامت پر ورځ الله عذاب درکړي د دې په زیره ته اور در واچوي لرې کړه دا غزار یې کړه حدیث یې راواخېسته رسول صلی الله علیه وسلم ته غوسه کې وي لرې کړه چې راوسته غزار یې کړه خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا مطلب نه و چې یعنې غزار یې کړه مطلب دی چې لرې کړه ختمه یې کړه بس مطلب دی چې د خپلې ګوتې نه یې لرې کړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ بیا نور صحابه کرام هغه ته یې ګوتې راواله خپلې ښځې له به یې ورکړې لوڼو له به یې ورکړې خویندو له وایي نه زه به هغه شی څنګه راوالم چې پیغمبر ماته ویلي دي چې غزار یې کړه دې ته تابعداري وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پکې هم بېللو ته تیار دي او سره او پیسې څه دي هغوی خو پکې سر بېللو ته هم تیار دي سر ختمولو ته تیار دي یا رسول الله وایي زمونږ د سرونه دې پکې ختم شي زمونږ د مالونه دې ختم شي زمونږ د ساګانې دې ختمې شي خو چې تاسو څه وایي چې حق شانو شي تاسو چې څنګه وایي حق شانو شي دا تابعداري ده او زمونږ تابعداري ده امام بخاري دا کتاب سره وړی دی الاعتصام بالکتاب والسنه قرآن او حدیث باندې مضبوطې منګولې ولګوه څنګه چې صحابه کرامو لګولي دي هغه نه د بعضو ته چې کله دا زمونږ حال دی بیا چې دلیل ورته بیان کړي چې پیغمبر دا کار کړو د مرګه پورې کړو پیغمبر دا کار کړو دا زمونږ د امام صاحب په مذهب کې شته پیغمبر جی دا کار کړو پاکستان کې په خلک عمل کوي که نه کوي جی پیغمبر دا کار دې چې کړو ډېر خلک خو نه کوي یاره پیغمبر خو دا کار دې چې کړو جی دا د عربو دین دی نوی دین دی پیغمبر به دا کار دې چې کو دا جی د وابیانو مسله ده پیغمبر به دا کار دې چې کو پلار نیکه خو زمونږ نه دی کړی که نه او مسلمانان اوسو خو مسلمانانو نو کافران خو نه وو ښه پیغمبر دا کار دې چې کړی سابق صاحب ولې نه کوي پیغمبر دا کار دې چې کړی مولوي صاحب ولې نه کوي او پیغمبر دا کار دې چې کړی خلک به څه وایي چې په دې عمر کې او پیغمبر دا کار دې چې کړی او دې جوابونه ګوري د زرو نه زیات جوابونه ورسره شته خو پیغمبر په طریقه باندې عمل کولو ته تیار نه دي او یو دا مؤمنان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوتې راواغسته غزار یې کړه دوی هم غزار کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونځ کو او په دې یو پیزار کې ګندګي لګېدلې وه جبریل علیه السلام د مانځه په دوران کې راغی وایي د یو پیزار کې د ګندګي ده لرې کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیزار په مانځه کې غزار کړو ویستو صحابه کرام ویستو بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما لکم تاسو ولې تاسو سره پیزار ویستو وی رأیناک موږ ته ولیدو چې موږ هم دې ته وایي د دین پتنګان او دې ته وایي اصل محمدیان دا محمدیان دي چې پیغمبر پیزار ویستو موږ یې وباسو وجه ورته نه ده معلومه چې پیغمبر ولې ویستی بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شي نو وایي ما خو په دې ویستو چې جبریل راته وایي چې ګندګي پکې ده نو تاسو سره ویستو هغه یو صحابي راغلی و د رسول صلی الله علیه وسلم خواته هغه دې چې کله نه کله راته بانډه کې اوسېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو د هغه د غاړه دا بټن کولا ووه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا د
نو بیا د مرګ پورې به د هغه دا غاړه کولاو. حالانکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا نه دي ویلي چې غاړه کولاو ساتي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل هم د غاړه کولاو نه ساتله، خو په دغه پیله یا به ګرمي وه یا بل څه وزرو، خو د دقې شان ولیدو چې ویلې بیا به عمره له دا غاړه یې چې کولاو. چا به ورته یې ویلي ما به پیغمبر لیدلی هغه به داسې و. داسې تابعداري په کار ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله دې موږ ته نصیب کړي داسې تابعداري. باب ما یکره من التعمق، دا غلو نه منع راغلې ده، والتنازع فی العلم، او د علم په مسایلو کې پالتو جګړې د دې نه منع راغلې ده. والغلو فی الدین والبدع، او په دین کې غلو کول او بدعات کول د دې هر څه نه منع راغلې ده. دا یو غټ باب دی چې امام بخاري پکې ډېرو مسلو ته به اشاره کوي. لقوله تعالی، وینا د الله ده، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتابو په خپل دین کې غلو مه کوئ. امام بخاري وایي د غلو نه د ټول منع کړی شوي دي. او غلو څه ته وایي؟ څوک به تعریف وکړي؟ د هغه پولو نه وړېده او د هغه حد نه چې هغه شریعت یې ښودلی. لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، الله او د الله د رسول نه به نه مخکې کېږي، دې ته غلو وایي. زمونږ د دین چې دی الحمدلله د منهج د وسطیت والا منهج دی، وسطیت والا، هر ځای کې عدل والا، هر ځای کې غوره، نه افراط او نه تفریط، نه کمې او نه زیاتې. تاسو ته به زه یو څو مثالونه ذکر کړم، دا زړه به مو خوشحاله شي چې څنګه زمونږ الله موږ له څنګه پاک منهج وسطیت والا را کړی. لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې بعضو زیاتې کړی دی، پیغمبر یې راوچت کړی دی، الله سره یو ځای کړی دی، بلکې د الله نه ومړولی. لکه مثال بریلیان، دوس د پیغمبر سره محبت کې غلو وکړه، او دومره غلو وکړه چې الله ته ورسو یا د الله نه پکې مواړو، څنګه چې نصارو د عیسی علیه السلام په باره کې کړو. نو د دوی د محبت دا برابر دی؟ نه دی. هغه دویمه فرقه به ذکر کوم چې دوی په مقابل کې ده، هغه منځني به وروسته ذکر کوو. د دوی په مقابل کې هغه دي چې هغوی له منډه کمې وکړو. الله پیغمبر له دا مقام ورکړی دی چې د خبره به منلی کېږي، او په دې کې او په امتي کې فرق دی. دا مقام ول الله ورکړی. دې څه چل وکړو؟ مولوي صاحب او امامان او پیغمبر ټول په یو حساب کې ورواچو چې ټول یو شی دي. نو ته به ورته د پیغمبر خبره کې، دی به د امام صاحب خبره کوي. ته به د پیغمبر خبره کې، دی به د مولوي صاحب خبره کوي. دوی کمې وکړو که زیاتې؟ کمې وکړو. کوم مقام چې الله ورکړی دی هغه ول هم ورنه کړو. موږ الحمدلله وسطیت زموږ منهج دی، موږ په منځ کې یو، نه افراط او نه تفریط. منو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مقام دی، خو بیا دا وایو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد دی، د الله بنده دی. سبحان الذي اسرى بعبده، الله ته بنده ویلی. کدا پیغمبر ډیر موچت مقام لري، خو د الله سره د الله بنده دی، الله ته نه رسي. او بیا دویم دی نور ته دا وایو که مولوي صاحب ډېر تکړه دی او که امام صاحب ډېر اوچت دی، خو پیغمبر ته هېڅوک نه رسي. او پیغمبر دی، خو ځان انسان دی. بیا پیغمبرانو پسې بیا صحابه کرام دي، نو د نور امتیان دي، صحابه کرامو ته هم نه رسي. بیا تابعین دي، ځکه چې دا خیر القرون دی. بیا داسې ځه نو وګوره په دې مسله کې زموږ وسطیت. ښه بیا راشه د دغه مسلې له، د صحابه کرامو دې مسله، اهل بیت دې مسلې له. شیعګانو غټه جاخه اچولې ده، وایي موږ د اهل بیت سره څه کوو؟ محبت کوو. دروغ وایي، دروغ وایي. هم دوی د اهل بیتو سره لکه حسین رضی الله عنه هغه دوی شهید کړی. دروغ وایي. دوی دومره غلوی پکې کړې ده چې علي بن ابي طالب راوچت کړی دی. چا ته یې رسولی؟ الله ته. بیا د الله نه یې مړولی دی، علي بن ابي طالب او حسین او حسن رضی الله عنه. او وایي موږ د اهل بیت سره محبت کوو. آیا دا محبت شرعي محبت دی؟ نه.
الله وی دا هغه وخته پورې یو کار نشي کولی چې څو پورې وی د حسین رضی الله عنه اجازت نه اخیستې او وی څوک چې کربلا ته لاړ د حسین رضی الله عنه کوم ځای کې شهید شوی د هغه ځای زیارت یې وکړو نو لکه ده چې اویا حج وکړو که سل حج چې وکړو او څوک چې وي د کربلا میدان ته راغی لکه دی چې عرش ته وختو په الله پسې اوس دا خبرې دي دا محبت خو موږ نه منو تاسو منئ نه دومره غلو یې وکړه په دې محبت کې چې هغه نور صحابه کرام یې ټول کافران کړو وی ټول صحابه کرام والعیاذ بالله مرتد شوي سوای د یو څلورو نه یا درېو د دوی په مقابل کې نواصب راپاڅېدو هغوی د دې اهل بیت سره بغض شروع کړو حالانکې راپاڅېدل ګوره په ښه مقصد و چې موږ د دې صحابه کرامو دفاع کوو د کومو ته چې دوی کافر وي خو په خپل هم په غلط کار کې پرېوتو خیال هم دی که نه دی لکه زه په یو مثال درکړم زموږ په ملک کې مشهوره مسله زموږ په ملک کې دا ده پخوانه اکثرو مولیانو کړي ده وایي مړي اوري که نه اوري مړي اوري دا د پخوانه روانه ده غټه جاخه دقې نه جوړه شوې مړي هر څه اوري او سړی هم پېژني او داسې او دا بعض کسان راپاڅېدو په ښه نیت باندې په دوی رد کوو چې نه مړي نه اوري دا تاسو چې ورته رامدد شوی او د قبرونو له چې ځئ دوی دې نه خبره دي هغوی په خپله مسله کې دومره غلو وکړه چې پکې منکر شو د هغه صحیح حدیثونو نه او د هغې معنی پکې بدلې را بدلې کړي خو چې د دوی دا خبره برابر ثابته شي چې مړي بلکل نه اوري نو دواړه څه شو دواړه په غلطه شو صحیح ده شیعګانو روافظو زیاتې وکړو ظلم یې وکړو صحابه کرامو ته کافر وویل ښه نو ای نواصبو تاسو کوم ښه کار وکړو تاسو خو اهل بیت ته کافران وویل هغوی راپاڅېدو وایي صحابه کرام ټول مسلمانان دي ها کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور والا دي وایي دا کافران دي والعیاذ بالله زمونږ منهج الحمدلله اهل سنت والجماعت اهل الحدیث او سلفیان دا د هغوی منهج دی وایي موږ جي د اهل بیت سره محبت کوو او د اهل بیت سره محبت د ایمان نښه ده او دا سره وایي خو د اهل بیت سره محبت هم په دې حد کې کوو چې الله ته یې نه رسو غلو نه کوو او نه دومره محبت ورسره کوو چې دا نور صحابه کرام پې کافران کړو نه بیا د دې نورو صحابه کرامو زمونږ په زړونو کې مقام دی او ناشنا مقام دی زمونږ په زړونو کې د هغوی په باره کې چې هغه تاسو به زمونږ د درسونو نه اندازه لګولي الحمدلله موږ په هر ځای کې وسطیت والی یو ښه راشه خوارجو له خوارج څوک دي خوارج پېژنې که نه پېژنې څوک دي په ګناه کبیره باندې انسان کافر کوي د کفر فتوی لګي د دوی په مقابل کې دي مرجئه څوک دي هغه وی هر قسمه کار کوه که کفر کې کار څه کې ستا ایمان برابر دی ایمان نه کمیږي او نه زیاتېږي لا اله الا الله ووایه او خبره ختمه شو موږ په منځ کې الحمدلله موږ نه د خوارجو سره یو او نه موږ د مرجئو سره یو ګورئ بری و موږ د خوارجو د مذهب نه او بری و موږ د مرجئو د مذهب نه ښه نو زموږ مذهب څه دی سړی وایي ستاسو څه مذهب دی زموږ مذهب دا دی چې ایمان زیاتېږي او کمیږي ډیریږي په ایمان سره د ایمانی اعمالو سره او کمیږي په ګناهونو سره او دا کله داسې هم کمیدی شي چې انسان کافر شي داسې هم کمیدی شي او بعض اعمال شریعت موږ ته ښوولي دي چې د هغې په کولو سره انسان کافر کیږي نو په هغې باندې سړی کافر کیږي رد دی په مرجئو باندې چې تاسو وایئ چې نه ایمان نه کمیږي او زیاتېږي او نه څوک کافر کیږي په هغو رد وشو الحمدلله بیا دې خوارجو له راشه چې ستاسو په شانوم نه یو چې الله ورته مسلمان وایي او پیغمبر ورته مسلمان وایي او موږ د ورته کافر وایو نه دغه هم نه کوو او نه په عامو ګناه کبیره باندې په دې غټو ګناهونو په دې باندې څوک نه کافر کوو په هغه ګناهونو باندې سړي ته کافر وایو چې الله او د الله رسول ورته کافر ویلی بس
الحمدلله نه زموږ مذهب د خوارجو دی او نه زموږ مذهب د مرجئو دی، موږ په منځ کې یو الحمدلله. داسې ما تاسو له یو څو مثالونه درکړو چې څنګه الله موږ ته وسطیت را نصیب کړی دی. موږ غلو نه کوو، نه افراط کوو او نه تفرید کوو. ځان د هر قسمه غلو نه لرې ساتئ. حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لا تواصلوا، تاسو دا روجه دې چې مسلسل وي منې نیسئ. لا تواصلوا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجه ونیوه، دې پېشمني ده سحر بانګ رسول صلی الله علیه وسلم روجه کړه، دا به اوس ماښام له نه ماتئ او نه به پېشمني له ماتئ، هغه بل ماښام له یې ماتئ. داسې به هم کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. تاسو به حیران شوي چې دا څنګه انسان چې کله یو سړی د الله دپاره یو کار کوي که نه، الله ورته هغه څه کړي، هغه اسانه کړي. زه هم چې ټول نه ګران کار، د ټولو نه ګران کار هغه دا دی چې یو سړی خپل ځان، اهل و عیال او مال او هر څه قربان کړي. لکه یو سړی په جهاد کې د خپل سر والوځي او ځان ټوکړي ټوکړي کړي، دې نه ګران کار بل شتي نشتي. ولې دې دا کار کوي؟ ځکه چې الله ورته اسان کړی او ده پکې یو خون موندلی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه صحابه کرامو هم شروع وکړه، بس هغوی به هم روژه نه ماتوله، سبا به یې ماتوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تواصلوا، دا چل مه کوئ. قالو انک تواصل، یا رسول الله تاسو خو کوئ، تاسو خو روژه د وصال خو تاسو کوئ که نه. خدینه ګوره دا فایده م راوځي د پیغمبر تابعداري، او دې ته به کوم ونه کړو چې تابعداري کې موږ ته نقصان شته او که نشته، خو تابعداري وکړه. هغه ورته انی لست مثلکم، زه ستاسو په شان نه یم. انی ابیت یطعمني ربي ویسقیني، ما له خو زما رب خوراک او څښاک دواړه راکوي. خو د دې څه مطلب دی؟ یعنې خوراک او څښاک د اسمان نه رالیږي او زه یې خورم؟ څه مطلب یې شو؟ کیدای شي بعضو خدای بعضو علما پکې دا ویلي چې دا حقیقت مراد دی، او اکثرو دا ویلي چې نه دلته مراد دا دی چې الله ما له هغه طاقت راکړي چې بیا زه خوراک او څښاک ته ضرورت نه لرم. نو تاسو یې زما په شان خو نه یو، نه زه ستاسو په شان یم. فلم ينتهوا عن الوصال، بس هغه ومنه نه شو. یا رسول الله وی بس چې تاسو یې کوئ موږ به یې هم کوو. هغه ورله سزا ورکړه. سزا سوه فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين او ليلتين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بس صحیح ده، ځه 2 ورځې او 2 شپې پې مسلسل روژه ونیوه. ثم رأوا الهلال، چې ګورې دې کې سپومۍ راښکاره شو. د اختر سپومۍ ولیده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لو تأخر الهلال، که چېرته دا سپومۍ لیټ شوی وی که نه، نن یې د راختو ورځ نه وی، لزدتکم کالمنکل لهم، نو ما ګورې دا سختي په تاسو نور هم ډېروله، پته هم لګېدلی وی. یعنې که څه دا خو د هغو قسمت و سپومۍ چې دی 2 ورځې بعد راښکاره شو. که دا سپومۍ مثال کې د اختر سپومۍ ته 5 ورځې پاتې وي او ما راښکودی دا قضې پورې چې تاسو ته ما وصال ښوولی. امام بخاري په اصل کې دا حدیث دلته دې لپاره راوړو چې داسې قسمه سختیانې او تعمقات دا زموږ په شریعت کې الحمدلله دا نشته. د دې نه دا هم ثابته شوه چې بعض عبادات د پیغمبر دپاره څه دي؟ خاص دي. بعضې خبرې د پیغمبر دپاره خاص دي. خو په هره خبره کې دعوه کول چې دا د هغه دپاره خاص دي، دا هم نامناسب خبره ده. ته فایده ذکر کوم. لکه بعض کسان چې ته ورته یو حدیث بیان کړي که نه چې پیغمبر به دا کار کوو، جي دا د هغه دپاره خاص دي، ځان د خلاصولو لپاره زر دي چې ووایي. موږ وایو نه، کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي نه وي که نه چې دا زما دپاره خاص دي، هغه موږ نه منو چې دا د هغه دپاره خاص دي. اصل دا دی چې خبره عامه ده، د امت دپاره هم ده او د چا دپاره ده؟
پیغمبر دپاره خو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووایي چې نه دا زما دپاره خاص ده نو بیا به مونږ وایو چې دا خاص ده د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی دا حدیث مونږ سره مخکې تېر شوی دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره توره وه او دې تورې سره یو صحیفه یو کاغذ یو کتاب غونته کې ورسره و هغې به یې راویستو په هغې کې څه مسلې لیکلې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پکې دا لیکلې ګوره دې دپاره دا حدیث راوړ المدینة حرم من عیر الى کذا مدینه چې دی مدینه دا حرم دی او حدود د کم ځینې دي د عیر غر نه واله د ثور غر پورې د عیر د غر نه واله د ثور د غر پورې دا حدود دي فمن احدث فيها حدثا چا چې په مدینه کې بدعت وکړو او بدعت څه ته وایي هر نوي کار ته بس په دین کې دا قید ورسره لګوي که نه دا بس داسې ځان داسې خوشحاله کړي ضرور وایي تاسو چې وایي چې دا بدعت دی دا بدعت دی دا بدعت دی دا ته چې په دې موټر کې ګرځې دا بدعت نه دا ته چې دا سپیکر کې درس کې دا بدعت نه دی عوام خوشحاله شو ګورو څنګه جواب به ورکړو دې ته وایي موتوړ جواب وایي په دې جواب سره ولې خوله ماته کړه وي موږ وایو ته ساده ګورې ته پوه شوی نه د بدعت په تعریف باندې بدعت تعریف یاد ساتئ هر هغه کار چې په دین کې اصل نه او د عبادت په نیت وکړی شي دا بدعت دی دا قید به ورسره لګوي د عبادت په نیت وکړی شي یو پیر د بریلیانو هغه مشر چې د هغه الیاس صاحب نه تپوس وشو وی جی دا بعض شیطانی وسوسې راچي خلکو ته شیطانی حق ته شیطانی وسوسې و خو وسوسه څه ده وی دوی دا تپوس کوي چې تاسو چې د عید میلاد النبي کوئ دا د پیغمبر په دور کې و صحابه کرامو په دور کې و هغه اول نصیحت کړی د ملګرو ته چې د شیطاني وسوسو نه ځان لرې ساتئ او دې قسمه خبرو کې مه راځئ او بیا ویلي د دې جواب خو آسان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې او د صحابه کرامو په دور کې وی بریاني وه بریاني و چې تاسو یې اوس خورئ نه وه دا پنکې وي چې اوس تاسو په جومات کې دي دا روخامو دا کوم چې اوس تاسو جومات کې خلکو سبحان الله سبحان الله څنګه اشنا جواب یې ورکړو بریاني نو ته چې بریاني خوري به خو دا بدعت دی دا اوس سادهګان دي نه دي پوه شوي په مسله باندې مسله خو دا وه هر کار کول نوې چې په دین کې اصل نه او دویمه څه د عبادت په نیت لکه مثال یو سړی د مونځ ختم کو فرض مونځ او د هغې نه بعد یې په تندي لاس کېښو یا قوي یا قوي یا قوي سټارټ شو مونږ ورته وروره کار دی څه دی بدعت دی ولې بدعت دی دوه خبرې دي پکې بدعت په دې دی چې نوی دی ګوره د الله یو صفت دا دی بدیع السماوات والارض اورېدلی م دی که نه دی بدیع السماوات څه مطلب دی یعنی الله اول پیر ځمکه او اسمانونه پیدا کړي مخکې د الله نه چا دا نه دي پیدا کړي ځکه بدیع دی بدعت کې دا معنی پرته ده یعنی دې سړي چې به دې ککرۍ په دې سر لاس کېښو نو دا کار د نوی وکړو په دین کې مخکې نه دی شوی یوه دویم د عبادت په نیت کې ځکه خو یې کوي که نه هغه پکې ثواب ګوري هغه پکې ثواب ګوري نو ځکه یې وکړو نو دا خبره ورسره یاد ساتئ ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا چې په مدینه کې بدعت وکړو فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین نو په دې سړي باندې د الله لعنتي او د ملایکو او د ټولو خلکو
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا د دې بدعتي انسان نه الله یو عبادت هم بیا نه قبلوي که فرضي او که نفلي او که هر څه د بدعت ته مسله ګوره معمولي نه ده ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه مضبوطه راونیسئ ښه حدیث کې څه دي عرباض بن ساریه رضی الله عنه حدیث علیکم بسنتي د چا لار راونیسئ د پیغمبر لار عضوا علیها بالنواجذ وایي د جامې د غاښونه په بند کې مضبوطه راونیسئ دا یو فایده راته ذکر کوم ولې د جامې د غاښونه یاد کړو یعنی اشاره ده دې ته ډېر هوښیار سړي دپاره پکې اشاره ده چې ګوره دا لار به تا نه خلک راکاږي تا به څوک نه پرېږدي چې ته په دې لار باندې لاړ شي نو ځکه د جامې د غاښونه پرې رابند کړه چې څوک یې دنه بونه ځي چې څوک دې د پیغمبر د لارې نه وانړی دشمنان به دې ډېري خلک به د بشي خبرې ډېرې کوي قسمه قسم بهتانونه او تهمتونه به د باندې لګي نو د هر قسم بدعاتو نه ځان لرې ساتئ بیا بدعت په دوه قسمه دی یو هغه بدعت دی چې هغه انسان کفر ته رسي هغه بدعت دی بدعت کفري او یو هغه بدعت دی چې انسان کفر ته نه رسي لکه یو سړی دی قبر ته سجده لګوي بدعت یې وکړو که نه ولې بدعت ولې دی په دین کې نوی کار دی یعنی د دې کار څه اصل په دین کې نشتی دلیل یې نشتی دویم د عبادت په نیت کړی دی هلته د قرآن او حدیث نه دا هم ثابته ده چې څوک قبرونو ته سجدې لګوي او د هغوی نه غواړي هغوی ته رامدد شوي دا سړی څه دی مشرک ته او کافر دی نو د ده دا بدعت شو بدعت کفري دا اولنی قسم بدعت دی دویم قسم بدعت چې تا کفر ته نه رسي لکه دغه چې ما ذکر کو چې سړی د منځه نه بعد په تندي لاس کېږي یا قوي وایي دی کافر کېږي نه خو بدعت کې واقع دی په ډېر خطرناک ځای کې ولاړ دی دا مو ونه اورېدو څوک چې په مدینه کې بدعتو کې سجل دی سزا به یې څه فعليه لعنة الله والملائکه والناس اجمعین د الله او د خلکو او د ملایکو لعنت پرې دی په ده به څه رحم وشي او دویمه عبادتونه یې نه قبلېږي او روایت کې دا راغلي چې د بدعتي به قدر او احترام نه کوې ځکه د بدعتي قدر او احترام کول دا د اسلام نړول دي ته په خپله یې چې دا سړی په دین کې نوي کارونه کوي او ته یې قدر هم کوې دې څه مطلب شو مطلب دا چې ته پرې راضي یې که نه چې او ستا دا خبرې څه دي دا صحیح دي پرون یو عالم وفات شو ګوره څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو تابعداري په مدینه کې ډېر غټ عالم وفات شو جامع اسلامیه کې مو مسجد نبوي کې مو استاذ و تقریبا 98 کاله عمر کې و بې شماره کتابونه یې لیکلي کله چې د هغه دا خبر نشر شو نو لاندې ورسره د هغه زامنو او خپلوانو ورسره دا خبره هم لیکلې ده چې تعزیت له به کور ته څوک نه راشي ځکه چې شیخ به دا وایي چې کور کې را جمع کېده او دا 3 ورځې کېناسته ده په دین کې نشته نو تعزیت به څنګه کوئ که د شیخ د خپلوانو سره چا سره په لاره کې میلاو شو تعزیت ورته وکړي کله چې انسان د پیغمبر طریقه په ځان لازمول غواړي دا څه ګران کار خو نه دی خو چې څوک لازم کړي که د پیغمبر طریقه د صحابه کرامو طریقه د هېڅ چا نه مه هېرېږه د هېڅ چا نه مه هېرېږه خپل حق بیانوه صحیح ده دشمنان به دي خلک به د پسې قسمه قسم خبرې کوي یو ورځ به هر څه برابر شي ابو رجو کس تم ملک ته 2 ورځې مخکې سهار مانځه نه بعد کور طرف ته زه واوړېدم نو دغه ځای کې دروازې سره ولاړو دوا سلام یې وکړو بس زه ځم الله دې په خیر خیریت ورسو هسې شیخ صاحب که دا اعمال هلته نشم کولی نو لکه پرېښودی شم وایي ته خو د یېرې ډزې د اوس نو مړ شو د یېرې نه ته خو لا په کلي کې خپه نه دی ښودی ته خو لا جومات ته ننوتی نه یې تا د اوس طریقه جوړه کړې د پرېښودو ډېر د بوزدلۍ خبرې دې به وکړې نه هغوی نه ما چې کله لاړې په حکمت په ښه طریقې سره دغه زمونږ وروڼه دي ملګري دي همغه خپل خپلوان دي
په طریقه پوه کړو وروره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده وګوره دا حدیث کې دي وګوره دا قرآن کې دي وګوره دا صحابه کرام ویلي بس خو ته خو د دې ځای نه روان یې او په دې یره کې لا تلی نه یې وایي نه چې اول پیر مې دی که نه په ډز د باندې ونه کښېنه منم دا چې ګران کار دی د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول لکه په ازغو باندې ګرځېدي دي له پاسه چې پیزار دي نه او له پاسه په ازغو ګرځي دا ګران کار دی خو موږ لم په کار دی چې زړه لږ مضبوط ساتو ټیټ یې ساتو هېڅ نه کېږي ها موږ چاته دا نه دي ویلي چې ته بد اخلاقي وکړه یا ته کنځلي وکړه یا ته ښه په حکمت ښه په ارام اختلافات مه جوړوه خو حق به پرېږدي نه دلته زموږ سره یو وخت کې وزیرستانۍ به کېناستو دا وزیرستانۍ خو ډېر سخت خلک نو دوی ته چې حق بیانوي هم ډېر اوږد ژوند غواړي چې نوح علیه السلام عمر دی که نه او پکې لګي خو دا ده چې کله خبره وپېژنده که نه نو بیا که د ټوله دنیا پرې راولګي ټوکړې ټوکړې که خو دی نه وروسته کېږي هغه ملګري الله ورته دا حق ښکاره کړو بیا لاړ ملک ته نو بیا هلته د هغوی سره د ټلیفون ترتیب نه و هلته وزیرستان کې نو رابطه به یې نه وه شوې ډېر وخت بعد ما ته ټلیفون وکړو د پېښور نه وایي زه پلانی یم ما لکه څنګه یې ستا خو بلکل پته ونه لګېده بیا خبرې اترې وکړې خیریت ته څنګه ما وایي کسانو بس څو څو پیرې پکې یاد کړو وي والټه کول شوي دي او دا وشو دغه وشو ما ورته دې ځینې لکه ما ګډوډ نه شي د هغه ځینې ما ته ووایي شیخ صاحب ټوکړې ټوکړې به مې کړي خو چا پلار مې ځینې شي اړولی وایي ټوکړې ټوکړې به مې کړي وایي نو داسې مؤمنان شتي چې هغوی په دې خبرو نه هېرېږي او بعض هغه دي چې مذاقي پټاخۍ دې ورته ور واچولې که نه نو کېدای شي دا هر څه دله پرېږدي چې هغه زما توبه ده ما ته چا ویلي وي چې ته دا خبرې کوو بس جي زه وابیانو خطا کړی یم پوه شوی نه یم په ځان باندې اوس د دې پټاخو نه بعد پوه شو د الله نه یره پکار ده هغه ورځ ډېره غټه ده چې په کوم ورځ به الله ته مخامخ کېږي که نه دا چې یو کلیوال دوه به دنه خفه شي چې ته ولې په دې طریقه عمل کړې کومه غټه ده الله ته چې مخامخ کېږي چې الله دنه تپوس کېږي پلانیه ولې دې د پیغمبر تابعداري نه وکړې ته به ورته څه وایې چې یعنې د علاقې د لاسه د قوم د لاسه د نسبونو او د رشتو د لاسه او د مال د لاسه نه موږ به الحمدلله د پیغمبر په طریقه ښه مضبوط ولاړ یو انشاءالله د مرګه پورې او چې نورو له دعوت ورکوو نو په ښایسته اخلاقو په ښه طریقه دشمن نه به ملګری جوړوو دشمن نه به څه جوړوو ملګری اگر که هغوی موږ ته څه وایي موږ ته به دشمنان وایي خو موږ به ورته داسې دشمنان نه وایو نه پوهېږي غریبانان سادهګان دي او بل دا چې نه دي ښولي ورته مولیانو غلطیانې کړي دي کوتاهیانې نه دي ښولي ما ورته خو هم نه شو پرېښودی که ما ورته هم داسې پرېږدو خو هر څه لاړو ختم شو که نو خبره مې دې پورې واغسته چې د بدعاتو دا مسله یې معمولي نه ده ګوره ډېره غټه مسله ده بعض بدعات هغه دي چې انسان په کفر کې وراچوي او بعض هغه دي چې په کفر کې دي نه اچوي حدیث یې راوړی دی د عائشه رضی الله عنها وصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار وکړو او په هغې کې رخصت ورکړو وتنزه عنه قوم بعض خلکو یې خو موږ یې خو نه کوو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده فحمد الله خود تقریر وکړو خطبه یې وکړه د الله حمد او ثنا یې ووي بیا ووي ما بال اقوام څه چل دی بعضو لره يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية څه چل دی بعضو لره چې د هغه کارونو نه ځان لرې ساتي چې زه یې کومه نو وادي ورې وایي په الله مې دې قسمي چې په دې ټولو کې د الله نه چې څوک زیات یېرېږي هغه زه یم او د ټولو نه زیات چې الله پېژني هغه هم زه یم امام بخاری مطلب دلته دا دی حدیث ته راوړو چې د پیغمبر نه به مخکې کېږي نه
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به مخکې کېږي به نه. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر په دوران کې 2 منځونه یو ځای کړي که نه دي؟ یو ځای کړی دي. مخکې موږ حدیثونه تېر شوي ډېر شي. قصر یې کړی دی که نه دی کړی؟ کړی دی. یو سړی وایي زما په زړه نه مطمئن کېږي. شته دي چې بعض وایي دا 2 منځونه چې یو ځای کې زما په زړه نه مطمئن کېږي یا چې قصر کې زما په زړه نه مطمئن کېږي. دا همدا خبره ده ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کار کو اجازت یې ورکو. بعض وایي موږ بیا هم نه کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو وایي زه یې کوم تاسو یې نه کوئ. ولې تاسو زما نه وایي زیات تقوادار یاست چې د پیغمبر زړه پرې مطمئن شوی دی په 2 منځونو یو ځای کولو باندې او په مونځ قصر باندې. د ستا دا څنګه زړه دی چې دا پرې نه مطمئن کېږي؟ دا مخکې کېدلي د الله نه او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم. حدیث یې راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. نه حدیث یې راوړی د ابن ابي ملیکه وایي چې کاد الخیران ان یهلکا. نږدې وه چې هغه 2 غوره انسانان تباه شوي وي. کومه خبره نږدې وه چې 2 غوره انسانان څه شوي وي؟ تباه شوي. ابوبکر و عمر. وی نږدې و چې ابوبکر او عمر تباه شوي وي. لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. کله چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د بنو تمیم قبیلې وفد راغی. اشار احدهما بالاقرع بن حابس الحنظلي اخي بني مجاشع. نو عمر بن خطاب پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دا مشوره ورکړه چې بدی بني مجاشع کې چې د اقرع بن حابس دی د دوی مشر کا. لکه هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله په موږ باندې یو کس مشر کا که نه. نو عمر بن خطاب مشوره ورکړه چې دا اقرع بن حابس ښه دی دی مشر کا. واشار الاخر بغیره. ابو بکر وی نه دا قعقاع بن سعید بن زراره دا غوره دی. د دواړو په دې کې اختلاف شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب ته وی انما اردت خلافي. ستا خو بل څه کار نشته خو چې زما خلاف دې خبره نه یې کړې په دغې لرې کې په دې چې اوس نور څه نشته خو ته دا وې چې زه چې رقم کس یادومه قعقاع دې مشر نشي. فقال عمر ما اردت خلافك. هغه ورته نه نه زه ستا سره څه اختلاف نه جوړم خو زما دا رایه. فارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. د دوانو اوازونه اوچت شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې او د هغه په جومات کې. فنزلت الله دا آیت نازل کو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. خپل اوازونه به نه اوچتوئ د پیغمبر په اوازونو باندې. قال ابن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبدا خبرك ولا. فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. عبد الله بن الزبير بيدر يخبل نیکه خبر وکړه ابو بکر صدیق. دی څنګه نیکه دی؟ د مورې څه دی؟ د مورې پلار دی. او مورې څوک دی؟ اسما. د عبدالله بن زبیر صحابي دی او د صحابي زوی ډېر اوچت انسان دی. هغه وایي زما دا نیکه ابو بکر صدیق داغه تذکره به کې ونه کړه د عمر بن خطاب تذکره وکړه. هغه رایات کو یا مطلب دا شو چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې آیتونو بعد دا طریقه اختیار کړې وه او ابوبکر صدیق هم چې کله به هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څه خبره کوله نو د اواز به بلکل ورو کو لکه څنګه چې یو سړی چاته په غوږ کې خبره کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خبره بیا وانه اورېده نو دوباره به یې تپوس وکړو
دوباره به تپوس کوي تاسو ته بیا ووایه. ګوره دې حدیث کې امام بخاري یو څو مسلې ثابتې کړي چې د دې باب د دې عنوان سره تعلق ساتي. ګوره دا خو دې ثابته شوه د پیغمبر تابعداري او ادب د هغه کول. الله وایي اواز پې مه اوچته وایي. دا ادب په ژوند کې هم دی او دا ادب د مرګ نه بعد هم دی. دا بس کسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر له ورشي که نه او هلته د چغې چغارې وایي او جاړي دا نشتي. دا ادب دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې اواز به نه اوچته. دویمه دا خبر اصل دی دپاره امام بخاري دا حدیث راوړو وایي ګوره هلته یې وایي که نو اختلافاتو کې مه پرېوځئ، جګړو کې مه پرېوځئ. داسې کېدای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د هغه په مجلس کې دوی اوازونه اوچت شو الله د آیت نازل کو چې د یو بل سره اختلافات دا هم جوړول نه دي په کار. حدیث یې راوړی د هغې نه بعد چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو عایشې ته یې وویل ابوبکر صدیق ته ووایي چې لمونځ وکړي. هغې ورته وویل ابوبکر رسي چل دی هغه نرم زړه ولی جاړي. رسول صلی الله علیه وسلم غصه شوي پاسئ. زه درته وایم چې لاړ شئ تاسو دا قصې پکې جوړې کړي. امام بخاري دې ځینې هم دغه خبره ثابتوي چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې غصه شو. اختلافات جوړول نه دي په کار او یا یو خبره بار بار کول وراني ته خبره لاړه شي وایي داسې نه ده په کار. د هغې نه بعد یې اوږد حدیث راوړی دی دا واضح دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته څه کسان راغلي وو هغوی څه مسله وه نو ډېر تپوسونه یې وکړو. وایي فکره النبي صلی الله علیه وسلم المسائل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تپوسونه بدي شو. مطلب دا چې نامناسب تپوسونه نه دي په کار. د دې نه بعد دا حدیث هم واضح دی اوږد حدیث دی او په دې کې د عثمان رضی الله عنه او د هغه ملګرو د علي او د عباس رضی الله عنه په منځ کې چې کوم اختلافات وو هغې بد وګڼلو چې دوی په منځ کې اختلافات نه دي په کار. صحابه کرامو په خپل منځ کې اختلافات نه پیدا کول او که پیدا به شو نو هغې انسانانو خبره به بیا ځي ته رسوله. دې کې یو فایده ده د ذکر کمه. د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي د هغې په باره کې به د یو مسلمان څه منهج دا یې ساتئ. اولنۍ خبره صحابه کرام انسانان دي او د انسانانو په منځ کې اختلافات دا راځي. اولنۍ خبره دا یاده کړئ. دویمه د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم اختلافات راغلي دي موږ به په هغې کې ګوتې نه وو. دومره ویلی شو چې یعنې پلاني سره پکې حق و ځکه چې دلیل یې دا دی. خو داسې چې موږ پکې داسې ګوتې شروع کړو چې دغه یو مرسته وکړو هغه بل ته بدې ردې وایو بیا هغه بل ته بدې ردې وایو نه دا زموږ طریقه نه ده. لکه اوس علي بن ابي طالب او معاویه رضی الله عنه وران شوي په مسله کې که نه وران شوي په حقه څوک علي رضی الله عنه په حق. خو موږ دا نه وایو چې معاویه رضی الله عنه جو داسې و او داسې و کنځلې کوو بد ردې نه. که څوک رانه تپوس وکړي تاسو دغه مسلو په باره کې څه وایي نو موږ دا وایو چې کم سړی په صحابه کرامو پسې خبرې کوي او په هغو پسې بدې ردې وایي دی دې د خپل ایمان مراجعه وکړي. او موږ الحمدلله د خپلې ژبې بندې ساتلي دي. په هغه جګړو کې د سره خبرې نه کوو کوم چې صحابه کرامو په منځ کې راغلي. یو تاریخ بیانولی شي واقعه بیانولی شي بیان یې کړو خو په هغې کې دا نه کوو چې په صحابو باندې لعن طعن کوو. ګوره د هغوی د یو بل سره اختلافات او یو بل سره محبت ومو نو موږ بیا څنګه یو چې د هغوی د اختلافاتو د لاسه د هغوی سره بغض کوو حالانکه د اختلافات د هغوی او د یو بل سره بغض نه کوو د یو بل سره ورورولي قایم و. و داسې ګوره ابوبکر او عمر رضی الله عنهما وران شو که نه وران نه شو وران شو خو د یو بل سره دشمني وه نه وه یو بل ته زړونه پاک کړو. نو د صحابه کرامو په منځ کې چې څه ورانۍ راغلی دی اختلاف راغلی دی نو انسانانو د انسانانو په منځ کې راځي او موږ په هغې کې موږ ګوتې نه وو او دا وایو چې بس هغه ټول جنتیان دي الله د ټولو نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دي نو موږ څه کار دی چې موږ پکې ګوتې ووو. په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله باقي چې کوم حدیثونه دي
په دې کتاب الاعتصام بالکتاب والسنه کې هغه به انشاءالله د مازدیګر نه بعد پوره کوو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.